بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. مخکینه رکوګانو کې د یهودو هغه وعدې چې د الله تعالی سره یې کړي دي او بیرته ماتولې د هغو بیانات وشو. دې رکو کې هر وخت به چې دوی ته رسولان راتله خو د دوی د خواهشاتو خلاف به حکمونه ورته بیانول، دوی د نفسونو خلاف به ورته حکمونه بیانول، دوی به انکار کوي. قرآن عظیم شان چې دوی ته راغی په دې انکار وکړ او حال دا مخکې نه به دوی په مقابل د کفارو کې چې کله به د هغو سره مقابله وه په نبي آخر زمان باندې به دوی الله ته وسیله نیوله، یا الله د آخر زمانې د پیغمبر په وسیله باندې موږ ته فتح او بری راکړي. ښه یې پېژانده چې د الله پیغمبر په حقه پیغمبر دی به الله ته شفیع کاوه، خو کله چې ورته راغی دې کې کافرانو انکار یې وکړ. څه دپاره؟ چې قدرت، ریاست او پیسې دنیا هم د لاسه راغلي، دا دوه شیان انسان ته ډېر مضر دي. د خدای پیغمبر وایي صلی الله علیه وسلم چې دوه شیان د ما امت ته دومره تواني دي لکه وږي لیوان چې په رمه باندې ګرځي، بلکې د دین هم زیات چې د انسان دین فاسدوي، دین یې ختموي. یو محبت د دنیا ته، یو محبت د چوکۍ ریاست ته، چې ځان نه مشر بل نه ماني، بس ټول نظام به خرابوي، ټول کور به خرابوي، ټول کلی به خرابوي، ټول ولس به خرابوي.
ولې وایي چې د ما نه مشر باید بل نه وي. او محبت د دنیا یو حلال رزق کټل دی چې الله پکې ير نه کړي، یو محبت ته چې الله دې ير وي آخرت دې ير وي، صرف دنیا ته متوجه دا الله ته ډېره موقوسه. پیغمبر علیه السلام عجیب مثال وکړ، لکه وږي لیوان چې پر رمه باندې ګرځي. دا د لیوه وایي داسې قانون د داسې نه کوي چې لیوه په رمه باندې ګرځي، یوه میږه یې وداړله، هغه یې مړه کړه او ویې خوړله، مور څه نورې پرېږدي. لیوه داسې نه کوي. لیوه چې څومره میږې دي دا ټول یې مړې کوي، خوري یې نه. دا ټول چې هلاک یې پرې ختمې کړي، دا پس کنه بیا د یې خوراک باندې شروع کړي. نو دا دوه شیان د انسان دین ایمان دا راپیژني چې محبت دنیا ته محبت چوکۍ د ټولو دنیا ته خاص دوی ښه پېژانده پیغمبر علیه الصلاة والسلام، بلکې مخکې به فتح هم د ده په وسیله باندې الله تعالی نه غوښتله چې خدایه موږ ته فتح په واسطه د نبي اخر زمان سره راکړي. چې کله ورته راغی بیا کافران شو. الله وایي الله لعنت دی په کافرانو باندې. د دې هغه حالت ذکر کوي. نور داسې وسیله نیول په یو چا باندې دا خبره به هلته وکړو انشاءالله. د قرآن عظیم شان نه څه شی ثابتېږي؟ الله تعالی فرمایي ولقد آتینا موسی الکتاب، او بشک موږ ورکړی موسی علیه السلام ته کتاب تورات، وقفینا من بعده بالرسل، او موږ پرله پسې پیوسته مو رالیږلي وو پس هغه نه رسولان. هغه نه وروسته الله تعالی ډېر رسولان رالیږلي، یوشع علیه السلام، داود علیه السلام، سلیمان علیه السلام، الیاس علیه السلام، زکریا علیه السلام، یحیی علیه السلام. دا ټول الله تعالی د دې نه وروسته دا پیغمبران رالیږلي. وآتینا عیسی ابن مریم البینات، او ورکړی مو عیسی زوی د بیبي مریم ته البینات ښکاره معجزې د مړو ژوندي کول. الله معجزه ورکړې، پیس مرض ور جوړول، مورزاده ړانده جوړول، دا معجزې الله ورکړې وي. وایدناه بروح القدس، او د ده مو قوت کړی و په روح القدس سره، په پاکه روح سره. پاکه روح څوک ده؟ یا جبرائیل علیه السلام هغه یې تایید کاوه، یا انجیل، یا روح عیسوي د خپله پاکه روح په کلمه د کون سره الله پیدا کړی، او یا اسم اعظم. اسم اعظم د الله تعالی هغه لوی نوم ده چې یو وارې پوخ شي چې الله نه چې شی پرې غواړي الله یې درکوي. په ده مو د دوی قوت کړی و د عیسی علیه السلام. الله تعالی وایي افکلما جاءکم، هغو یهودو ته وایي آیا هر کله چې تاسو ته براغی رسول راتګ به وکړه رسول بما په هغه شي په هغه احکامو باندې لا تهوا انفسکم چې د تاسو نفسو به نه غوښتل د خواهشاتو خلاف به مو الهي حکم راسي چې زکات ورکړئ. یو سړي نفس یې نه مني چې زه څنګه زکات ورکړم، دا خوږ مال زه بل چاته ورکړم ما ګټلی ده. خو د نفس خلاف جهاد د نفس خلاف ډېر کارونه د نفس خلاف راځي. خو چې د الله حکم راسي د الله حکم ته به سړی غاړه ږدي بیا. نو آیا هر کله چې تاسو ته به رسول راغی راتګ به وکړو په هغه شي په هغه احکامو باندې چې تاسو نفسونه نه غواړي، استکبار خو تاسو به تکبر کوو. یعنې باید سړی غاړه کېږدي. خو د دوی دا عادت بس دوی به سرکشي کوله او مخالفت به کوي، د رسول خبره به یې نه منله، د الله احکام به یې نه منله. ففریقا کذبتم، د یوې ډلې تاسې تکذیب وکړو، انبیا ونه منله، لکه عیسی علیه السلام و رسول الله وه. وفریقا یوه ډله د انبیاو نه تقتلون، تاسې وژل، لکه زکریا علیه السلام، یحیی علیه السلام. بلکې رسول علیه السلام کې چونکې دی سید الاولین والآخرین ده، د ټولو انبیاو خواص الله تعالی په ده کې اچولي دي. دښمنان هم دغسې وو. نو دغو یهودو یوه ډله انبیا وژل، شهیدانولي، یوه ډله تکذیب کاوه. د رسول الله مبارک په شان کې هم تکذیب هم قتل دواړه جمع شوي. تکذیب هم په عادني معنی د قتل یې څو وارې ارادې کړي دي، بلکې مخکې له پیدایښت نه د ده د پلار مبارک
هغه د قتل ارادې کړې بیا چې دی پیدا سو بیا شام ته د پرونې قسم متضد هلته یې کړي دي وروسته یې کړي دي پس نبوت نه کړي دي دوی ټول په تورات کې ورته معلوم و چې دغه نبي اخر زمان نو هم یې د ده تکذیب کړی هم یې قتل کړی ده نو یوه ډله د انبیاو هم تکذیب کوو نه مانه د بلې ډلې د انبیاو هم تقتیل کوو قتل هم کوو هغه هم شهیدانول دوی به څه ویل دا به مسخرې په طریقه ویل وقالو یهودو به ویل قلوبنا غلف زموږ زړونه په پرده کې دي بې د تورات نه بل شی نه ورته داخلېږي دا قرآن باندې موږ ښه پوهېږو نو دا څه وایي او ښه پرې پوهېدل داسې نه ده لکه دوی چې وایي بل لعنهم الله بکفرهم بلکې خدای په دوی باندې لعنت کړی ده لعنت د خدای له رحمته لرې والی ده د الله له رحمته لرې شوي دي اوس حق ته نه ګوري حق زړه په غوږو نه اوري خو ولې الله ولې لعنت پرې کړی ده الله خو رحیم ذات ده الله خو کریم ذات ده له خپله رحمته ولې لرې کړي دي بکفرهم سبب د دوی د کفر خو دوی کفر کاوه دوی انبیا نه منل دوی مقابلې کولې الله لعنت پرې وکړي د خپل رحمت نه بیخي لرې کړو خدای توفیق نه ورکوي فقلیلا ما یؤمنون کم دي هغه چې دوی ایمان راوړي اهل کتابو کې یو کم قسم لکه عبدالله بن سلام څنګه برکو داسې بجنو یا په اسلام باندې مشرف شي ولما جاءهم کتاب من عند الله هر کله چې راغی دوی ته کتاب د نزد د الله تعالی ان قرآن عظیم شان داسې کتاب مصدق لما معهم تصدیق کوونکی د هغه شي لره چې دوی سره ده دا قرآن عظیم شان د تورات تصدیق کوي موږ تاسې په دې قرآن عظیم شان چې ایمان د تورات ایمان شته که نشته خو په ټولو کتابونو ایمان ده چې دوی تحریفات کې کړي خو دوی تحریفات کړي اصل چې د خدای کوم کلام د دوی کوم ایمان ده دغه قرآن عظیم شان کې د دوی د کتاب تصدیق ته چې هغه په حق د الله کتاب ده اصول د عقاید یو شی دي چې توحید او رسالت او بعث او جزا دي دا د ټولو کتابو یو شی دی دا کتاب چې راغی حقانیت ورته معلوم ده ګوري وکانو و دغه یهود من قبل مخکې لراتګه د دې کتاب نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک نه استفتحون دوی طلب د فتح کاوه علی الذین کفروا په هغه کسانو چې مشرکان وو طلب د فتح په دغه نبی آخر زمان باندې کوه یا الله مونږ ته فتح او بری او نصرت راکړي په واسطه د نبی آخر زمان چې د قرآن به نازلېږي دومره حقانیت ورته معلوم ده بیا فلما جاءهم کله چې ورته راغی ما هغه څه عرفو چې دوی پېژانده چې هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک ده دا پیغمبر علیه السلام مبارک خو دوی ښه پېژانده چې دا د الله پیغمبر ده دا چې ورته راغی راتګ یې وکړ کفروا به دوی په کافران شو فلعنة الله علی الکافرین لعنت یې خدای په دوی په کافرانو باندې اوس دلته رسول الله اسلام مبارک الله ته وسیله کوو چې د نبی آخر زمان په وسیله باندې موږ ته فتح او بری راکړي وسیله په ذوات فاضله باندې نیک خلق الله ته وسیله کړي چې د دغه په واسطه باندې خدای پاک دې ما دا مقصد وکړي بیا په ځوان کې او پس د وفات دا څنګه دلته الله تعالی د اهل کتابو دا صفت ذکر کړي چې دوی طلب د فتح بد کاوه دا یې بدی نه ده ذکر کړي دا د الله تعالی د دوی صفت ذکر کړي چې پیغمبر علیه السلام مبارک یې داسې پېژانده دومره تعظیم او احترام یې کاوه چې د کفارو سره به یې جنګ سي د نورو مشرکینو سره دغو یهودو به ویل چې خدای د نبي آخر زمان په وسیله موږ ته فتح راکړي داسې یې پېژانده او دومره یې تعظیم کوه احترام یې کوه دا یې د دوی صفت وکړه الله دا خدای پاک چې د دوی بدي بیان کړه څه شي بدي بیان کړه چې دوی وروسته بیا پرې کافران شو پېژانده یې چې حق پیغمبر ده خو بیا یې ونه مانه نو اوس د دې نه وسیله ثابته شوه خپله رسول علیه السلام مبارک لا دنیا ته راغلی نو دوی طرف د فتح په کوو او الله یې صفت ذکر کوي راغلی نو دنیا ته الله یې صفت ذکر کوي دا چې دنیا ته راسي او د مبارک د دنیا نه انتقال وکړي پس د وفات هلته خو خود وسیله پرې نیول کېږي ولې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د څلورو مذاهبو اهل سنت والجماعت ټولو اتفاق ده چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک په خپل قبر مبارکه کې ژوندی ده
څوک چې سلام اچي سلام ور ادا کوي، څوک چې دعا کوي په دعا باندې امین وایي، بلکې اوس هم هلته په زوره څوک نه غږېږي. هغه آیات مبارک چې ادب په باره کې نازل شوي دي، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي، تاسې خپل غږونه د رسول الله په حضور کې مه پورته کوئ. اوس هم مدینه منوره کې چېرته چې سلام اچول کېږي رسول الله ته، دا آیت اوس هم لیکلی ده، خو منسوخ نه ده. اوس هم دغسې حکم ده چې د قبر مبارکه سره به هم څوک په زوره نه غږېږي. د آیت معنا چی چې رسول الله صلی الله مبارک یو وری دنیا نه لاړ او د نو څه خبر نه ده. اعوذ بالله. دا آیت ولې الته وستی کړی؟ دا آیت منسوخ څه؟ اوس هم دغه حکم پاتې ده چې د رسول الله اسلام په حضور کې به څوک په زور نه غږېږي. امام مالک صاحب سره د وخت خلیفه امیر المؤمنین منصور رحمه الله دا ناست د قبر مبارکه سره هلته درس د حدیث ورکاوه. نو دا خلیفه امیر المؤمنین لږ په زوره وغږېد. امام مالک صاحب منع کړ چې په زوره مه غږېږئ د حضور کې. خدای پاک منع کړی چې د رسول الله په حضور کې څوک په زوره غږېږي. والله وایي چې په زوره مه غږېږئ. تاسې به ټول عملونه ځایع شي، په ځان به خبر هم دی. د کفر خطر ده، د کفر یا د بې دومره بد شي. او خدای پاک د هغه چا صفت کړی ده چې د ده په حضور کې کرا غږېږي. اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا. دا هغه کسان دي چې الله تعالی د دوی زړونه تقوا ته ازمېږي. په زړو کې تقوا موجوده ده، د خدای نه ویره موجوده ده، ځکه د رسول الله په حضور کې کرا غږېږي. او د هغه چا یې صفت کړی ده چې کرا غږېږي، او د هغه چا یې بدي بیان کړې چې په زوره نارې ورته وکړي. اکثرهم لا یعقلون، هغه نه پوهېږي. قاضي عیاض ورته وکړي. امیر المؤمنین غلی کراس مالک صاحب ته وایي: مالک صاحب، زه چې کله زیارت ته ورځم مخ دته کوم شا قبلې ته کوم، که شا دته کوم مخ قبلې ته کوم؟ وایي دنه ته څنګه مخ اړی؟ دا خو د تا او د تا د پلار آدم علیه السلام وسیله. دغه وجه وه چې امام مالک صاحب دومره ادب هلته د قبر مبارکه سره کوو، د مدینې منورې سره کوو. الله تعالی څومره شان ورته ورکړه. تر ننه پورې الله تعالی د دې عزت ساتلی دی. د سلسله یې وساتله، د کتابونه یې وساتل. دا ټول د ادب برکت. یو ورځ یو سپین ږیری سړی ورته راځي. مالک صاحب یې راپراته جګس وایي غېږ راکړه، غېږ یې ورکړه. وایي تندی یې راکړه، تندی یې د ده ته ښکل کړه. خلک حیران پاتې دي. مالک صاحب ورته پوښتنه ورنه وکړه، وایي ولې دې داسې راسره وکړه؟ وایي ما نه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په خوب لیده چې ته په غېږ کې نیولی او په تندي باندې چپ کړی. نو ما غوښتل چې اول چې د رسول الله مبارک سینه پرې لګېدل د ما سینه پرې ولګېږي، چې د هغه څونډې مبارکې پرې لګېدل د ما څونډې پرې ولګېږي. ځکه رسول الله مبارک څوک په خوب وي وایي زه یې ولګرم، شیطان د ما په شکل نشي کېدی. حدیثو کې راځي. مالک صاحب څه ورته وایي د ما دا راز تر اوسه پورې پټ و، خو نن به زه تاسو ته بیان کړم. ما چې درس د حدیثو په مدینه منوره کې شروع کړی، داسې شپه په معنا درغلې چې په عین کیفیت رسول الله مبارک زه په خوب نه وینم. هره شپه رسول الله علیه السلام راځي، ما په غېږ کې نیسي او په تندي مې چپوي. په غېږ کې مې نیسي، په تندي مې ښکلوي. هره شپه. دا د دې ادب برکت. نو رسول علیه السلام مبارک په قبر مبارکه کې ژوندی ده. شهید ته که څوک په عقیده مړ ووایي، ګورې د قرآن نه ثابتېږي. شهید ته که په عقیده څوک مړ ووایي دا شهید چې څو دا مړ سو ختم سو، هېڅ شی هم نه ده، دا مطلق کافر کېږي. ولې خدای د آیات د قرآن انکار کوي. الله وایي: ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات. څوک چې د الله په لاره کې شهید چې تاسې مړ مه ورته وایي، بل احیاء. الله ژوندي ورته ویلي، الله ژوندي ورته ویلي، احیاء ژوندي دي، خو تاسې نه پوهېږئ ورباندې. نو د یو سړي په ناپوهي باندې خو داسې نه ده چې هغه شی نشته. اوس د یو سړي په مرض باندې لابراتوار والا پوهېږي چې تا دومره مرض ده، دومره رزلټ دی، میکروب دی دا. اوس دې نه به څوک انکار کوي چې کومه ده، زه خو نه وینم کومه ده دا میکروب، چېرته ژوندی میکروب په ده کې روان ده. خو دا خو لابراتوار والا پرې پوهېږي. نو الله وایي تاسې نه پرې پوهېږي، خو دې ژوندي بل په جنتونو کې ګرځي. بل ځای کې په نزد د رب باندې ته روزي ورکول کېږي. رسول علیه السلام مبارک خو هم پیغمبر و،
صدیقیت مقام د دې نه ډېر ته هغه هم اعلی ورکړی و، شهادت مقام د هغه نه ډېر ته هغه هم اعلی ورکړی و. شهادت مقام خو دی خو مبارک شهید شوی یم ده که نه، چې دی مبارک وفات کېږي وایي ما ته هغه د خیبر د یهودو د زارو اثر بېرته راښکاره سه، د زړه رګ مې پرې کوي. نو حکمي شهادت هم خدای قبول کړی. نو دی خو سید الاولین والآخرین ده، شهید مړ نه ده. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته څنګه د مړ نسبت څوک کوي؟ دلالتونه علما ټول پرې پوهېږي. الله وایي چې مور پلار ته اوف مه وایه، اوف کلمه مه ورته وایه. نو الله خو داسې نه دی چې په لرګي مه وهه، الله خو داسې نه دی چې کنځا مه ورته کوه. الله خو چې اوف مه ورته، نو کنځا راوسوي، په لرګي وهل د مور پلار راوسوي. خو دا معنا چې اوف مه ورته وایه، نو کنځا او په لرګي وهل خو سخترین حرام دي، خو ډېره غټه ګناه ده چې مور پلار. نو دلته چې شهید ته خدای پاک وایي چې مړ مه ورته وایي، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک اعلی درجه لوړ مقام الله ورکړی. نو پس له وفاته انتقال ته خو ټوله دنیا یوري، الله تعالی د دې ظاهري پناه راولي. نور په حقیقت کې هغه ژوندون چې الله په نزد خدای په نسبت عالم. نو مخکې له وفات نه په ژوند د مبارکه کې پس له وفات نه وسیله نیول پر رسول الله صلی مبارک باندې دا کېدی شي او د دغه آیت نه خپله ثابتېږي چې لا فایده نه و، دنیا ته نه و راغلی، د دوی طلب د فتح پې کو او الله یې صفت مونږ ته ذکر کړ. و که ته وایې حضرت عمر صاحب رضی الله تعالی عنه بخاري حدیثو کې راځي، حضرت عباس مبارک راوسته، سخته وچکالي وه، سخته وچکالي وه. خدای پاک عرض کوي چې خدای پاک مخکې مو رسول علیه السلام درته وسیله کوو، اوس د ده تره عباس درته وسیله کوو. د دغه عباس په خاطر په موږ باران ووروه. دا صحیح حدیثو کې راځي، د عباس په خاطر په موږ باران ووروه. نو خو کومه ده، خو په رسولان باندې وسیله نیول کېدی، نو هغه باندې به یې کړې وه، د عباس صاحب باندې ولې وکړه؟ وایي دا په حقیقت کې بېرته په رسول الله مبارک وسیله وه. ولې که مقام ته کتلی، حضرت عمر صاحب مقام غټ و که د عباس صاحب غټ؟ عمر صاحب. عثمان صاحب مقام غټ و که د عباس صاحب؟ علي صاحب مقام صحیح حدیثو کې راځي دغه مقامات غټ دي. علي صاحب مقام غټ و که د عباس صاحب؟ هغه نه وسیله کوي، عباس صاحب وسیله کوي. دا خلکو ته تعلیم ورکوي چې ګورې دا د رسول الله مبارک تره ده، هغه پرې خوشحاله کېږي. په حقیقت کې بېرته په رسول الله صلی الله وسیله ده. دا لکه هغه بل حدیث مبارک ترمذي او ابن ماجه نقل کړی ده. عثمان بن حنیف صاحب وایي یو نفر په سترګو ړوند و، ګور رسول الله مبارک الله ته څومره محبوب، په سترګو ړوند و، رسول الله علیه السلام ته راغی، ورته چې په سترګو ړوند یم چې الله دا سترګې راته جوړ کړي. رسول الله مبارک ورته وایي که صبر وکړې دا درته خیر ده، ځکه الله تعالی په جنت کې صرف د سترګو مقابل کې ځان ته ځای ورکوي. دوی ویل زه تکلیف یم نه شم کولی صبر، وایي ښه ولاړ شه. او داسې د لمانځه طریقه یې ورته وښوده چې هغه وکړه، دعا یې ورته وښودله. دا دعا داسې وه چې خدای پاکه زه تا ته د تا نبي ای محمده یا محمدو انی استشفع بک، زه تا وسیله کوم خدای ته چې د ما سترګې الله راته جوړې کړي، د ما سترګې الله راته جوړې کړي. یا الله د ده سپارښت د ده وسیله راته قبوله کړه. دا دعا یې چې وکړه، دا عثمان بن حنیف صحابي دی، دی وایي مونږ په مجلس کې ناست وو چې بېرته راغی سترګې جوړې ورپسې، ړوند صحابي و، سترګې جوړې شوې، الله ته یې وسیله کړه. دا خو د ده په حیات کې وو. ابن ماجه نقل کړی دي چې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په وخت کې هم دغسې واقعه پېښه شوه. دغه عثمان بن حنیف دا صحابي مبارک دی واقعه ذکر کوي د حضرت عثمان صاحب په وخت کې. حضرت عثمان صاحب په وخت کې د رسول الله مبارک د وفات نه وروسته وسیله شوه که مخکې وسیله ده؟ وروسته ده که نه؟ عثمان رضی الله عنه په وخت کې بل نفر راغی په سترګو ړوند ده، دغه عثمان بن حنیف رضی الله چې هغلته په دغه مجلس کې موجود و، ده چې ولده وایي څه کوې؟ وایي حضرت عثمان صاحب ته ورځمه خلیفه د اسلام، حاجت مې ده، دا سترګې مې ړندې دي، څه طریقه راته وښایي.
نو ته خو هغه طریقه په یاد وته د خپل عثمان بن حنیف صاحب هغه ورته ویلي چې ولاړ شه داسې اودس وکړه مونځ وکړه دغه دعا وکړه چې خدای د نبي رحمت په واسطه باندې ما د سترګې راته جوړ کړي ادب ته شفیع ګرځوم وایي لاړه بېرته مونږ په دغه مجلس کې ناست وو د دغه هم سترګې الله جوړې کړې راپسته وفات شو نو وسیله نیول په زوات فاصله نیک خلق الله ته وسیله کول حدیثو کې راځي یو وخت به داسې راسي چې مجاهدین کرام به پوښتنه کوي چې تاسو کې کوم صحابي شته صحیح احادیثو کې راځي کوم صحابي شته هو صحابي شته خدای به دغه مجاهدین ته دغه صحابي په وسیله باندې فتح ورکړي دا تابعین به ټول خوشحاله شي چې بس فتح دې موږ ته ځکه مخکې صحابي موجود بیا به داسې وخت راسي چې تابعین به بیا وایي چې تاسو کې داسې څوک ده چې کوم صحابي لیدلی وسته ټول به خوشحاله شي بس فتح دې موږ ته ځکه موږ کې تابعین موجود ده صحابي لیدلي بیا به داسې وخت راسي چې بیا به پوښتنه کوي چې تاسو کې داسې څوک شته چې تابعي لیدلی ده چې هغه صحابي لیدلی وي وسته بیا به دا مجاهدین خوشحاله بس فتح دې موږ ته ځکه موږ کې تابعي موجود ده داسې څوک موجود ده چې تابعین یې لیدلي دي نو د دوی په شراکت باندې دوی د الله نه فتح ورکړه چې د موږ سره دا بزرګان موجود دي بس فتح به د موږ وي نیکو خلقو باندې توسل کول چې الله به د دوی په وسیله باندې موږ ته فتح ورکړي یو کامیابي راکړي دغسې په آثار د صالحینو باندې یو خو زوات خپل د اشخاص دي یو د دې آثار دي چې کوم شی ورسره لګېدلی ده په دې باندې وسیله کول صحابه کرام به علاج په څه شي کاوه مرضونه به په څه شي جوړول د الله تعالی په امر باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چپنه وه مسلم شریف کې حدیث راځي هغه اسما سره چې مرضونه به ورته پېښ شو یو لوښي کې به اوبه ور ولګېدې دا چپنه یو کونج راته پکې پرېمینځه دا به چې ورته پکې ووهه بېرته به راوړ دا اوبه به وچکړي مرضان به خدای پاک جوړ کړه حضرت معاویه صاحب مبارک وایي د رسول الله مبارک تبرکات ورسره وو د رسول الله صلی الله مبارک تبرکات ورسره وو بیا یې ورته ویل وصیت یې وکړه چې زه کله مړ شوم وفات شم د ما په سږمو غوږو خرګو څو جینې په بدن کې وښودل چې دې کې به دا تبرکات کېږدې راته بیا ما او جبار ذات سره پرېږدي دا معنی چې دا شان د ما سره وي الله به ما سره د رحمت معامله کوي صحابي د اصحابي کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم دا الله ته وسیله کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم نور مبارک وفات شو رسول الله مبارک خپله جامه ورواچوله ازار یا ردا دا یې ورواچو چې د بدن سره دا ولګوئ د بدن سره دا ولګوئ په تبرک دپاره دا ولې ورته د بدن سره ولګوئ ځکه یې د وجود سره لګېدلی و د وجود مبارک سره څه ولګېدې الله تعالی رحیم ده چې خدای پاک په دې سره د رحمت معامله وکړي نو دا ټول شی ثابت دي الله تعالی د دوی هغه وصف صفت ذکر کړ چې مخکې له پیدایښت د رسول الله مبارک دې دنیا ته راځي دوی به په طرف د فتح کاوه خو چې ورته راغی هغه څه چې دوی پېژانده چې دا د خدای پیغمبر دی دا پرې کافران شو نو په دوی لعنت وکړي الله تعالی وایي بئس ما اشتروا به انفسهم بد د هغه څه چې خرڅ کړی ده پې حصه خپله د خپلو ځانو حصه یې د آخرت خرڅه کړې ده کفر یې اخیستی ده دا داسې لکه تجارت چې څوک وکړي یو ځای تجارت وکړي طلا ورکړي خوشحایي واخلي دا خلک به څه وایي دا څومره نادانه انسان دی په 1 کیلو طلا 1 کیلو خوشحایي واخیستل ټول ته بیا خو ناپوهي ښکاره کېږي که نه ښکاره کېږي دوی الله تعالی موږ داسې پوه کوي دومره تاوان یې وکړ کفر یې واخیست هغه یې مختاره کړه د آخرت حصه یې خرڅه کړه جنت یې خرڅ کړه د جنت بلډینګونه یې خرڅ کړه د الله رضا یې خرڅه کړه کفر یې واخیسته دوزخ یې واخیسته الله وایي بئس ما اشتروا به بد شی د هغه چې دوی خرڅ کړي دي په انفسهم هغه حصه د خپلو ځانو هغه چې اخیستې دي ایکفروا چې دوی کافران شوي دي کافران کېږي بما په یو شي باندې انزل الله چې خدای پاک نازل کړی ده ولې کافران کېږي دا د کفر سبب څه ده بغیان په سبب د حسد باندې څنګه حسد کوي چا سره حسد کوي
رسول الله اسلام سره حسد چې ولې دا قران په نازل دا هم په اسرائیلو کې کتاب دا کتاب د الله تعالی عربو ته ولې نه پس بس ټکی حسد کنه کني خپېدل چې خدای کلام خپېدل چې خدای پیغمبر ده دغه حسد دی وجه نه دی انکار شروع کړو نو دوی کافران کې په وخت چې الله تعالی نازل کړی ده بغیم په سبب د حسد ای نزل الله چې الله تعالی نازل ای من فضل د خپل فضلنا رحمت خپل سره په چای نازل ای علامه یشاء من عبادی په چای چې خو کسي د خپل بندگان نه مخکې په موسی علیه السلام په عیسی علیه السلام په دغه نازل ول اوس په رسول الله برک نازل دا د الله تعالی خپل اراده ده چې وګوري چې اوس دی وخت اوس دی وخت خو دوی به دا حسد وکړي چې ولې هلته نازل څه انکار یې وکړ فباءوا بغضب على غضب دي اختصو په یو غضب چې انکار پر رسول الله مبارک په قرآن ده على غضب په بل غضب باندې بل قهر الهي باندې چې مخکې انجیل او عیسی علیه السلام نه انکار کاوه وللکافرین عذاب مهین او کافران لره د عذاب سپکوونکی واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه کله به چې دوی ته وویلی سو امنو ایمان راوړئ بما انزل الله چې الله تعالی نازل کړی دی دا قرآن عظیم شان ده قالو دوی به په جواب کې نؤمن ایمان راوړو بما په هغه څه باندې انزل چې نازل کړی سوی ده علينا په موږ باندې چې تورات ده هغه موږ ته کافي ده قرآن باندې ایمان راوړو نعوذ بالله ويكفرون بما وراءه او دوی کافران کېږي په هغه شي باندې چې بې له تورات دي تورات مني نور نه مني قرآن د ژبې منل دی حقیقي منل نه دي که حقیقي منل وای په تورات کې په قرآن ذکر ده چې په قرآن به ایمان راوړي تورات کې په رسول الله باندې ذکر ده او حال دا دوی خو انکار کوي وهو الحق دا کتاب چې د قرآن عظیم شان ده حق او حق ده مصدقا تصدیق کوونکی ده یقین کوونکی ده لما هغه سره معهم چې دوی سره ده دې قرآن کې د تورات تصدیق خو شته نو ولې به ایمان نه راوړي به ښه دوی خو ویل چې موږ په تورات ایمان لرو خو بل شي نه راوړو خو که رښتیا هم په تورات ایمان راوړلی د انبیا ولې وځل تورات کې دا راغلي ستاسې انبیا ووژنئ خو اصل کې په تورات صحیح ایمان نه ده قلت وتوه ولما تقتلون انبیاء الله ولم وزر انبیاء دی الله تعالی پیغمبران دی الله تعالی من قبل مخکې دینا ان کنتم مؤمنین که تاسو رښتیا ایمان لرونکي په تورات باندې بل طرف ولقد جاءكم موسى بالبينات او بشکا راغلی و تاسو ته موسی علیه السلام په واضحه معجزو باندې دریاب یې درته وچو دا کړی نه به مار جوړ سو قسمه قسم معجزات او ان شاء الله تفصیلا بیا راځي دا معجزې درته ښکاره کړې وي بیا هم څه کول ثم تخفتم العجل بیا مونږ اوس خندر کوي مې بعدي پس دې غنو انتم ظالمون او تاسو ظالمان په خپل ځانو باندې هغه د سره معجزې درته ښکاره کړې بیا هم دې خندر کې عبادت هم شروع نو دا مطلب چې دې عادت کفر ده پیغمبرانو خبرې نه منل دي په تورات سي ایمان نشته په تورات سي ایمان وای په خپل پیغمبر سي ایمان وای بار مخالفتونه نه کول و اذ او اخذنا زوام مستر میثاقكم لك وعدد تاسي ورفعنا فوقكم الطور او پتاسم پورته برسره کوي تو کسې تر سوي ده او دا مدته ویلي خذوا ما اعطيناكم بقوه ونسي اخشن چې تر کړه مو د تاسو بقوه په قوت سره كم يونسمو كم عمل فيه كل واسمعوا او تاسي واوريا دي تدبر دي فكر په اوري د رسول زره دو وګو په اوري خو دي فکر په اوري د رسول چې ما مخته الله تعالی په دغه کتابو کې شي ویلي په دې کتاب کې څه احکام الله دا د تقوم ویلي وعده هم درنه واښتله چې تاسي په قوت سره ونسي کوم شی مدر کړی ده او تاسو واورئ فکر تدبر په او ښه فکر پکې وکړئ دا ګورئ احکام الهي خو څوک ونه مني هلاکېږي قالو دې به څه د مقابل کې سمعنا موږ اورېدلی ده دا به په ژبه وي وعصینا او موږ سرکشي کړې ده منو نه دا به خپل ځان سره په زړه کې وي په خوله به ویل سمعنا موږ اورېدلی ده بس واورېد
اوس ځکه ویل زموږ نافرماني خو منو یې نه، ځکه دا احکام زموږ د خواهشاتو موافق نه دي. زموږ زړه چې څه غواړي هغه شی نه راسره کېږي. نو اصل خو خدای پاک خپل بنده ازموي په دغه باندې چې ته د الله سره محبت لرې که د خپلو نفسي خواهشاتو سره محبت لرې. که څوک خپل نفسي خواهشات پرېږدي د الله په دین عمل وکړي دا د خدای سره محب سي. او که په خپلو خواهشاتو پسې روان لکه یهودیان چې خدای پاک څومره بیان موږ تاسو ته کوي، دا لوی عبرت ده په دې کې چې ای امته د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګورې هغه خلک په خپلو خواهشاتو پسې روان وو، د خدای دین باندې عمل نه کوو نو هلاک سو، د خدای لعنت پرې وسه. نو هر څوک چې په دې دین باندې عمل نه کوي الله تعالی به هغه هلاکوي لاندې وسه. واشربوا في قلوبهم العجله، او ورچکل سوی و په زړو د دوی کې العجله محبت د سپندرکي، څو دوی چې عبادت کوو ورچکل سوی و. ولې دا اوبه چې وچکي خو ټول وجود سره ګډې سي، دا د سپندرکي محبت د دوی د زړو سره ګډ سوی و. نو د الله حق دین حق امر یې پورې نه دي د سپندرکي عبادت شروع. ولې بکفرهم بسبب د کفر د دوی کفر کاو. قلت ورته بئس ما یأمرکم به ایمانکم ان کنتم مؤمنین، بد د هغه څه چې تاسو ته امر کوي په ایمان د تاسو ان کنتم مؤمنین که تاسو مؤمنان یې. چې خو څه ویل موږ مؤمنان یو، تورات ایمان راوړی. نو ایمان داسې درته وایي چې ته رسول الله مبارک مه منه، ته قرآن مه منه، خو دا خو عجب ایمان ده. دا خو ډېر بد امر درته کوي چې د خدای د پیغمبره انکار وکړه، قرآن انکار وکړه، د خدای د کتابه انکار وکړه. دا خو ډېر بد امر درته کوي که تاسو مؤمنان یې. دا ایمان نه ده اصلي. قلت ورته وایه ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. دوی به څه ویلي چې آخرت خالي د موږ ده. که عذاب مو 2 ورځې یا 4 ورځې چې تفصیل تیر شوی ده، دا به وي نور جنت د مونږ د بل چا حق نسته. الله تعالی رسولان برته دې یو عجیب امتحان اخلي. که رښتیا تاسې وایئ چې آخرت د مونږ ده، ګورئ مسلمان شهادت ته څومره خوشحاله دی. دعا کوي څوک چې د شهادت دعا د زړه نه وکړي، که په خپله بستره مړ شي مرګ یې د شهادت دی. ولې یا بزرګانو نیکانو اولیاو نیک نیک خلک دي مرګ ته څومره خوشحاله دي. اوس مطلب درته وایم دا څو صورته. نو دوی ته ورته وایه ان کانت لکم دار الاخرة، که دار آخرت کور د تاسې وي، رښتیا جنت جای د تاسې وي عند الله په نزد الله تعالی خالصة خاص من دون الناس بيد نور خلقنا فتمنوا الموت تاسي تمنا دي مرګ وکړي ان كنتم صادقين که په دې دعوا کې رښتوني ومرګ وغواړي. الله وایي ولا يتمنوا ابدا بما قدمت ايديهم، هیڅ کله به دوی تمنا او ارزو د مرګ ونه کړي، هیڅ کله به یې ونه کړي. ولې بما قدمت ايديهم، په سبب د هغه څه چې د دوی لاسو تېر کړي دي، یعنې کوم عملونه یې کړي دي. مخکې خو دوی ته خپل اعمال معلوم دي چې انبیا یې قتل کړي دي علیهم السلام، د نیکو نیکو خلکو مقابلې یې کړي دي، د الله د احکام مقابلې یې کړي. ښه پوه دي چې دا سبب د دوزخ دی، نو ارزو د مرګ نشي کولی. والله علیم بالظالمین، خدای پاک پوه ده په ظالمانو باندې. د کفر نه خو لوی ظلم رامنځته. الله وایي دا خو څه کوي چې تمنا د مرګ وونه کړي. ولتجدنهم احرص الناس على حياه، خامخا ته به پیدا کې دغه اهل کتاب ډېر حریصترین دي خلکو په ژوند باندې. له مرګه چې ډېر ډارېږي دا اهل کتاب ډارېږي. دا خو څه کوي چې دوی حریصترین دي د ټولو انسانانو، بلکې د خاصې طبقې چې مشرکان دي هغوی هم ډېر حریص دي. مشرکان یا ټول مشرکان مراد دي یا خاصه طبقه د مشرکانو چې مجوسیان دي، آتش پرستان، هغه په دې نورو خلکو کې په ژوند ډېر حریص دي. دوی دعا هم وایي دا یې ته زر کلن شي، دوی چې زر مړه نه شو. څه مطلب؟ دوی له هغو مشرکین هم په ژوند ډېر حریص دي.
څنګه وایي چې آخرت دې موږ ده جنت دې موږ ده نو یو ښایسته کور چې چاته جوړ دی ښایسته کور ته به څوک ورځي که به نه ورځي نو چې یاره دا فیصله دوی کې دې ښایسته کور ته ولې دوی نه ورځي دوی د مشرکینو په ژوند ډېر حریص دي یود احدهم غواړي یو د دوی دوسته ګڼي یو د دوی لو یعمر الف سنه چې کاشکې ده ته عمر ورکړی شي 1000 کاله خو الله وایي وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر دا ډېر عمر دی دوی وما هو بمزحزحه دا خلاصونکی نه ده د لره من العذاب العذاب د خدای نه چې شی ان يعمر چې د عمر ورکړی شي که 1000 کاله عمر ورکړی شي اخر به د خدای عذاب ته ورسي بلکې ډېر عمر د بدبخته انسان دپاره ډېر عذاب ده ډېر عمر د نیک عمله انسان دپاره د خدای رحمت ځکه دغه ثوابونه زیاتېږي دغه عذابونه زیاتېږي والله بصیر بما یعملون خدای پاک بینا ده لیدونکی د هغه څه چې دوی کوي اوس الله تعالی څه ویلي چې که دوی کومه دعوه چې لري چې آخرت د موږ ده د نورو مؤمنانو نه ده د نورو خلقو نه ده دا جنت صرف د موږ ده نو دوی دې تمنا د مرګ وکړي ارزو امید د مرګ دې وکړي نو معلومه به شي چې رښتیا آخرت دی خو دوی یې نه کوي بلکې د نورو مشرکینو نه هم دوی د مرګ ډېر ډارېږي دا جنګونو جهادونو کې خلک په سترګو ولیدل روسیانو دومره چغې نه وهلې په وخت د مرګ کې دومره له مرګه نه ډارېدل یا به سر ورکړو یا به جیل یې و خو دغه امریکایان ډېر ډارېدل مخکې الله رب دوی له مشرکینو هم ډېر حریص دي په ځوان باندې د خدای د قرآن مصداق ته تاسې وګورئ څه د الله کلام اوس مسله څنګه ده تمنا ارزو د مرګ خدای پاک خو د الله د دوستي د آخرت د ګټې نه که دا وښودله چې د مرګ تمنا به یو سړی کړي اوس تمنا ارزو د مرګ روا ده که نه چې خدای ته ما مړ کړي خدای ما واخلي دا تمنا دا ارزو څوک کوی شي که نه دا روا ده که نه نو وایي حالات مختلف دي که د مصیبتو د غم او درد د مرض د وجې نه څوک دا دعا کوي بیا ناروا ده د صبري راځي صحابي مبارک ډېر اوږد مرض تېر کړ وایي که رسول الله مبارک د مرګ د غوښتلو د مرګ تمنا نه وه منع کړې ما به د مرګ غوښتنه کړې وه ډېر مرض یې تېر کړ خو بیا یې نه کوله ځکه رسول الله مبارک منع کړې دا په بې صبري کې راځي و حدیث کې راځي بیا که دې تمنا د مرګ کوي د غوښتنه د مرګ کوي د تکلیفو د وجې نه داسې دې نه وایي چې خدای ته په مرض ډېر اوږد زما خبر واخله دا بې صبري راځي داسې دې وایي یا الله که د ما دپاره څومره ژوند خیر وي د تا په نسبت هغه ژوند ماته راکړه که بیا مرګ ته خیر راته ګڼې خدای پاکه مرګ راته رسېږي په حقیقت کې دا بېرته په دې باندې ډار داسې نه چې خدای ناپاتې ایمان زوال مې راسي مرض به ډېر شي تکلیف به ډېر شي بې صبري به وشي رانه ټول ثواب به مې ختم شي نو داسې سوال دی الله ته وکړي چې یا الله څومره چې د ما دپاره ژوند خیر ژوند راکړي که بیا مرګ راته خیر ته ګڼې خدای مرګ راته راکړي داسې دې نه وایي چې تکلیفونه مې ډېر شي خدای پاک ماته مرګ راکړي یو دا سره د تکلیفو د مصیبتو د غمو د وجې نه د مرګ غوښتنه هغه ناروا ده کې کوي په دې طریقه به وکړي دویم د فتنو د وجې نه د فتنو د وجې نه چې یو ځای کې دومره فتنې فسادونه کفر فسق فجور دا زیات وي چې په دې ډارېږي چې د ایمان زوال مې رانسي بیا تمنا د مرګ کوی شي چې خدای پاک نور خو ما اتا طرف ته فاقبضني الیک غیر مفتون حدیث کې راځي اذا اردت بعبادك فتنه فاقبضني الیک غیر مفتون خدای چې تا بندگان ته فتنه اراده وي ما غیر مفتون در قبض کې دوام اخلي د دې لپاره د ایمان زوال مې رانسي په ایمان کې چې لاړ شم الله ته دا راته دا دوم صورت ده چې د ایمان په زوال ډارېده په فسق په فجور په نارواو ډارېده بله چاره یې نه وه بیا تمنا د مرګ کوی شي دریم صورت د مرګ غوښتنه د الله تعالی د دیدار په شوق باندې د الله د ملاقات په شوق باندې د
د جنت ته د رسیدا په شوق باندې د تکلیفو د وجې نه نورو مشکلاتو د وجې نه د الله سره دومره محبت وي چې الله ماته ځان سره وصل کړي. دا د الله تعالی د محبت او د شوق د وجې نه د ملاقات او د دیدار. دا دریم صورت ده. دا غوښتنه چې کوي دا خدای پاک چې دوی ته ورته ویلي هغه دا دریم صورت ده. دا دریم صورت ده. تاسو وایئ چې آخرت خالص د مونږ ده، جنت خالص د مونږ ده، دیدار الهي خالص د مونږ ده، د الله دوستان خالص مونږ یو، خو د الله د دیدار له شوق خو یو مرګ وغواړي نه غواړي چې نه غواړي. معلومه چې دوی په خپل ژوند کې ښه پوهېږي چې د الله لوی دښمنان موږ یو. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وفات کیږي. دغه وخت کې حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها وایي چې مخکې د ویلي انبیاء علیهم السلام ته الله تعالی اختیار ورکړي چې دنیا خوښوي که آخرت. دا معنا دنیا کې پاتې کېدل یا خدای سره ملاقات، آخرت کې خود خوښ ملاقات. الله تعالی انبیاء ته ورکړي. کله چې مرض وفات باندې شو دلته اللهم رفیق الاعلی یا فی رفیق الاعلی، خدای رفیق اعلی سره زه یو جګوالی غواړم. دلته زه پوه شوم چې اوهو دا خو اختیار وکړی شوی نو مونږ به هم په تا باندې کې اوس. رسول الله مبارک تقریر کوو، یو واقعه ذکر کړه. یو نیک سړي ته الله تعالی اختیار وکړ چې د دنیا تازګي غواړي که د الله سره چې د هغه غواړي، د هغه شی مختار کړي چې د الله تعالی سره دي. تقریر کې صحابه کرام ناست دي، صدیق اکبر صاحب وسره دا نور صحابه حیران پاتې شو چې رسول الله مبارک یو سړي قصه وکړه چې خدای اختیار وکړي چې دنیا تازګي غواړي که د الله سره څه د هغه غواړي، د الله سره څه د هغه یې وغوښتل. او صدیق اکبر صاحب وسره نور صحابه تعجب پاتې شو، خو چې دوی ته معلومات وسو وایي په موږ ټولو کې لوی عالم ابوبکر، ځکه دا اختیار چې خدای ورکړو د خپل رسول الله مبارک صدیق اکبر صاحب پوه شو چې رسول الله مبارک نور روان و چې الله سره څه د هغه یې ورکړ. ښه عالم په موږ کې دی. حدیث مبارک راځي من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. څوک چې د خدای ملاقات خوښوي خدای دې د ملاقات خوښوي. الله موږ ته نصیب کړي. څوک چې د خدای ملاقات بد ګڼي خدای دې د ملاقات بد ګڼي. عایشه صدیقه رضی الله عنها لوی فقیه الامت لوی عالمه بیبي ده. هغه مبارک وایي رسول الله مبارک مو ویلي چې موږ خو ټول مرګ بد ګڼو، خو مرګ څوک ورځي؟ مرګ خو سخت شی ده. نو دا به د خدای ملاقات یعنې بد ګڼل وي؟ وایي نه، دا په حالت د ځنکدن کې یو حالت ده. په حالت د ځنکدن کې نیک سړي ته زیری ورکول کېږي. یا ایتها النفس المطمئنه، ای نفس آرام نیونکیه چې د تا خوشحالي، د تا آرامي، د تا راحت د خدای په ذکر و، د خدای په عبادت و. نیک سړی چې په مانځه ودرېږي ټول غمونه یې ختم شي، چې په ذکر په وظیفه باندې کښېني ټول غمونه یې ختم شي، چې تا دومره د خدای سره محبت او تعلق و چې د تا راحت او اطمینان او آرام د الله په ذکر باندې د الله په عبادت و. ارجعي الى ربك راضيه مرضيه، رب ته رجوع وکړه چې ته به د الله نه راضي، الله به د تا نه راضي. اللهم په دغه وخت کې ده ته له مرګه خوندور شی بل هېڅ شی نشته، محبوب شی بل هېڅ شی هم نشته چې هسې زه خدای د ما قبر د روح وکړي چې زه د تا رضا ته درسم، زه د تا نعمتو ته درسم. لکه چا ته وکړي چې هغه ځای وینې، هغه باغ و، هغه ډینګ و، هغه کور و، هغه چینې څومره ښایسته دي، دا ټول د تا دي. څومره به یې سودا چې زر ورته ورسېږم. دا هغه حالت. او بد انسان ته بد خبر نه ورکول کېږي. ای خبیث روحه په خبیث بدن کې چې د خدای سره د چا تعلق نه اعلان ورسوي، د الله عبادت د الله ذکر نشي کولی. راوځه د خدای غضب ته، الله تا ته په غضب ده، ته به د خدای ناراضه یې.
دا روح په دې وجود کې تیت سي لډاره داسې راباسي ملایکه لکه ازغداره لکه چې په وړو کې لمدو وړو کې تاو کې او بېرته راکش کوي دغه وخت کې دته له مرګه بل بد شی بیا نه وي نو ځکه چې څوک د خدای ملاقات بد ګڼي خدای دې د ملاقات بد ګڼي خدای دی په هیڅ نو ځکه راوایي چې دنیا کې ګټې وې ګټې تجارت کوي وې کې دا ناروا نه دي حلال کسبګر د خدای دوست ده رښتونی او امین تجارت دوه شرطه چې رښتونی وي دروغ نه وایي او امین وي خیانت نه کوي نه له خدای سره خیانت کوي نه له بنده سره خیانت کوي دا به د انبیاء او صدیقین او شهدا په ډله کې راځي ترمذي شریف حدیث خو محبت د دنیا مه کوه ګوره زړه مه پورې تړه ولې په وخت مرګ کې به د الله ته زړه نه ورکوي مرګ فیصله خو خدای در باندې کړي چې بس نور خو به راځي چې راځي وایي یا فلانی کور مې پاتې ده وایي یا دکان ډک دکان مې پاتې ده باغ مې پاتې ده موټر مې پاتې ده الله ته به زړه نه ورکوي ګورې دا خطرناک خبره ده چې چا الله ته زړه نه ورکوي الله دی نه غواړي من کرهه لقاء الله کرهه الله لقاءه څوک چې د خدای یو جوالی بد ګڼي خدای دې یو جوالی بد ګڼي نه محبت د الله سره باید ولرو موږ ارغندې خلیفه سمر رحمت الله علیه قصه کوله وایي د جناب حضرت سے مبارک 2000 جریبه او بادم زکات دا د وخت حکومت په زور باندې قبضه کړ نو زه متوجه یم چې د حضرت سے مبارک دا یادوي کې نه یادوي دا به ډېر ښه مثال هم ورکاوه وایي د موږ خو چې یوه چرګه ورکه سین څو ورځې یادوو داسې ښه چرګه وه داسې ښې غاړې کولې داسې ښې هګۍ کولې وایي حضرت سے مبارک دا 2000 جریبه مځکه یاده کړې یم نه ده په مجلس کې چې ما خو دومره مځکه دې راسره په لنګر کې هم تغیر نه ده راغلی دا خو څه کوي چې په ژبه یې نه ده یاده کړې عجبه یې دا کوله وایي په تندي کې هم ترشوالی نه ده تنده یې هم نه ده ترش شوی ولې ځکه د زړه محبت یې دنیا سره نه و داسې ورته ښکاره کېده لکه یو موټی واښه څه په لاس کې څه بې لاس یو زوی مبارک یو موټر اخیستی په وخت موټر ډېر کمیافته و د پاچا بچو صدراعظم بچو موټر و په افغانستان کې د حضرت سے مبارک به و الله داسې شان وکړی خو د زړه محبت یې نه و ورسره نو د مبارک زوی مبارک یې موټر اخیستی و نو ډېر صفت یې ورته صاحب ایتر موټر خریدیم ایتر موټر خریدیم ایتر موټر خریدیم کله چې موټر ته رانږدې شول صاحب این سم موټر دا ډېر د عبرت واقعات دي وایي حضرت سمبر خان د سترګو له کونجو ور وکتل لکه رسول الله صفاتو کې موږ ته دغه ذکر کړي وو چې دنیا شي ته به د سترګو له کونجو ورکتل زړه یې نه ورغاړو سترګو له کونجو ورکتل روان سمبر په دې پوه کاوه عمر چې ګوره دا دنیا چې موږ په لاس کې لرو د آخرت دپاره یې لرو د الله د رضا دپاره دومره صفتونه یې مه کوئ دنیا رسول الله بلکې دنیا کې هېڅ صفتونه نه کوئ زړه محبت یې نه ورسره د خوراکو یې صفت نه کوه بدي یې نه بیانوله چې دا د څه راته پخ کړي دي مالګه نشته پکې او دا نشته او خامه ده بدي رسول الله بلکې نعمت نه بیانوله دا لکه ته چې چاته مېلمستیا وکړي له کمزوری شی پوخ کړي او ولا چندانه شی نور راته پخ کړي ته خفه کېږي که نه خو دا روزي خو الله درکړې ده بدي مه بیانوه خو دا صفتونه بیا معنا دا ده چې دی ډېر حریص په خوراکو ده د نفس ډېر تابع ده رسول الله بلکې بیا صفتونه نه بیانوه چې یو خوراک ته کښېني به تر څو چې خلاصېږي اتې د خوراک صفتونه ولا داسې خوراک ته ولا داسې خوراک هلته نفس ډېر حریص وي او صرف دومره یې کله ویلي دي دې نیت باندې ویلی سي یو چا غوښه پخ کړې وه دی مبارک چې ورغی وایي لکه دوی چې پوه چې د موږ غوښه خوښېږي هغه د دغه صحابي د دغه مسلمان د خوشحالۍ دپاره ځکه چې څوک مېلمه درته راسي مېلمه چې ووایي چې یاره دغه شی د ډېر ښه شی پخ کړي ما خوښېږي د کورنۍ ډېر خوشحاله سي هلته د مسلمان خوشحالي مقصد وه حرص په خوراک نه و چې دی د خوراکو حرص بیان کړي نو دا مطلب ورونو چې دنیا که تجارت کوي که کاروبار کوي زړه مه پورې تړئ که زړه م پورې وتړه په وخت مرګ کې به الله ته زړه نه ورکېږي بس که څومره دنیا شی دي زړه د الله سره تړل پکار دي نو دلته چې خدای پاک یهودو دا معلوموي موږ تاسو ته چې ګورې که دوی د خدای سره محبت وکړه رښتیا اخرت دي نو د الله تعالی د ملاقات د شوق د وجې نه به دوی مرګ غوښتی و خو هېڅکله به یې ونه غواړي نو دوی په دې دعوه کې پرجون دي قل من کان عدوا لجبریل
دې شان نزول کې تفاصیل مبارکه او تفسیر مزاری دا لیکي حضرت عمر رضی الله عنه دا قانون وو چې کله کله به د یهودو ځای ته د هغو مدرسې ته ورتل هلته به تورات کې چې د پیغمبر علیه السلام مبارک تصدیق و د قرآن عظیم شان و د الهي احکام چې به چې وو دغه د کتر مطالعه کول په اول ابتدا کې وروسته خو بیا منع راغلې ده حضرت عمر صاحب تورات مطالعه کړو بیا رسول الله باندې راغی خفص خو دا ابتدایي حالات نو حضرت عمر صاحب مبارک ورغی رسول الله مبارک تیر چې تیر څه د یهودو نه پوښتنه وکړه اول خو دوی چې تورات ته کتل تعجب یې کاوه وایي دا څه د قرآن عظیم شان د دې یو بل بیانات تصدیق کوي ځکه اصلي کتاب خو د هغه تورات او د خدای کلام ده دا څنګه قرآن د دې تصدیق کوي دا د هغه تصدیق بیانونه ټول یو شی دي مطلب یې ټول یو شی اصول خو ټول یو شی چې رسول الله مبارک تیر څه د یهودو نه د پوښتنه وکړه ورښتیا ووایي دا څنګه شخص دی وایي دا حقه پیغمبر دی هېڅ شی دروغ نه دي وایي که نو ولې بیا ایمان نه راوړی یهودو ورته ویلي چې ده ته خو د مونږ دښمن جبرائیل علیه السلام وحی راوړي د مونږ دښمن جبرائیل علیه السلام وحی راوړي ځکه موږ د ده سره دا نه منو که ده د خدای پیغمبر تورات کې ورته معلومه که میکایل علیه السلام وحی راوړی بیا به موږ ایمان پرې راوړی هغه زموږ دوست ولې ځکه جبرائیل علیه السلام د قومونو په هلاکت خدای مقرر کړی وحی په راتګ او د قومونو په هلاکت باندې د لوط علیه السلام قوم ته چې دا وزر د ځمکې لاندې کړ دومره پورته کړ چې د چرګانو د سپیو اوازونه په اسمان کې واورېدل شو سر چپی راواړو داسې قوت خدای پاک ورکړی نو دا خو د قومونو هلاکت دغه باندې مقرر ده او میکایل علیه السلام په ارزاقو په بارانونو په دغو باندې خدای مقرر کړی ده نو که ده وحی ورته راوړی میکایل علیه السلام موږ به ایمان راوړو جبرایل زموږ دښمن ده نو موږ ځکه ایمان راوړو که نور پیغمبري کې خبره نشته بیا حضرت عمر صاحب پوښتنه ورنه وکړه دغو یهودو نه وایي دوی دواړه الله ته څه حیثیت لري جبرائیل او میکایل علیهم السلام د الله تعالی په نس څنګه وایي یو طرف ته بلې بل طرف ته بلا تشبیه بلا نظیر څه معنی یعنې یو د یو خوا وزیر د بل د بلې خوا وزیر حضرت عمر صاحب فیصله وکړه عمر صاحب ورته ویلي چې جبرائیل علیه السلام ته دا نه ده روا چې د میکایل علیه السلام دښمني وکړي او میکایل علیه السلام ته دا نه ده روا چې د جبرائیل علیه السلام له دوست سره دوستي وکړي عجبه خبرې ورته وکړه چې ورته ویلي جبرائیل علیه السلام ته د میکایل علیه السلام سره دښمني نه ده روا ځکه خو میکایل علیه السلام د خدای دوست ده جبرائیل هم د خدای دوست ده چې د خدای دوستان شو نو د خدای دوست د خدای د دوست سره دښمني کوي نو جبرائیل امین علیه السلام د میکایل علیه السلام سره دښمني نشي کولی بیا میکایل علیه السلام هم د خدای دوست ده هغه د جبرائیل علیه السلام د دښمن سره دوستي نشي کولی چې تاسو باندې جبرائیل سره دښمنان یې نو میکایل علیه السلام خو تاسو غواړئ چې هغه د وحی راوړي بیا موږ ایمان راوړو میکایل علیه السلام به تاسو په دوستي ونه مني ځکه تاسو د جبرائیل امین دښمنان یې دواړه د الله دوستان دي دښمن یې دښمن دوست یې دوست عمر صاحب ورته ویلي چې زما فکر زما رایه خو دا ده چې الله جبرائیل او میکایل علیهم السلام د چا چې د چا سره دوستي وي دوی دوستان دي چې دښمني وي دوی دښمنان دي داسې نه ده چې یوه دوست یې دا بل یې دښمن شي داسې نشي کېدی درې واړه چې د چا سره د کوم یو دوستي وي د ټولو دوستي ده د کوم یو دښمني وي د ټولو دښمني دا خبره دوی سره خلاص شوه رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی هغه د آیتونو ورته ما باندې څه آیتونه نازل حضرت عمر رضی الله عنه وایي الا ترى ما نه تاسو مخکې حال دا خبره خو ما دوی ته وکړه هلته حضرت عمر صاحب ته الله تعالی ډېر تشبیه کړی چې دی وایي چې ما د الله تعالی سره په څو ځایونو کې موافقه کړې ده د زړه د ده سینه الله تعالی الهامات یې راباندې ورته برابره کړې وه چې رسول الله مبارک وایي چې پخواني امتونو کې محدثون وو چې دوی ته الهامات او تشبیهات کېدل د ما په امت کې کوي عمر به وي دې معنا دا نه ده ترمذي حدیث ده چې په نورو امتو کې
ډېرو په دې امت کې به یو عمر صاحب دا امت بهتر ده که نور امتونه بهتر ده؟ دا امت بهتر ده. خواص دې امت په خواص د نور امتو بهتر ده. صدیقین خپل ډاره دي بزرګانو د موږ تاسو مخکې بیان کړي نبی نو صدیقین د صدیقینو سردار د ټولو امتو څوک ده؟ صدیق اکبر سیده کهول اهل الجنت د جنت د فاخو عمرو چې په دنیا کې فاخو عمر کې وفات شي دغه سرداران څوک ابو بکر او عمر. د ځوانانو سرداران څوک دي د جنت؟ حسن او حسین رضی الله عنهما. د شهیدانو سردار د جنت څوک؟ حمزه سه. د بیبیانو سردار څوک ده؟ فاطمه سه رضی الله عنها. نو خواص د امت خو خواص د نور امتو بهتر دي. نو دا معنا چې دې امت کې په ډېر داسې کسان سره د الهامات رباني کېږي، الله الهام ورته کوي، کشفونه ورته کوي. عمر صاحب ته په ډېر کمال وجه سره الله تعالی کشفونه کوي. هغه ته هم ظاهر هم باطن په کمال وجه سره الله تعالی وکړي. نو ځکه ما حضرت رسول الله باندې خوب ولیدل، خوب د انبیا وحی ده چې شیدې مې وچکړي چې هغه داسې مړښت راغی، داسې تندر ماته شوه چې د نوکانو نه مې شیدې ووتلې. ازیاتی مې عمر ته ورکړې. وایي دا څه معنا یا رسول الله؟ چا وپوښتم؟ وایي دا علم ده، علم ده. نو حضرت عمر سره دا کشفیات الله تعالی په کمال وجه سره وکړي. ابن عمر صاحب د زوی مبارک وایي کله به هم چې د صحابه کرام په یو مسله کې بحث راغی، ده به چې کومه رایه ورکړه الله تعالی به د موافق آیتونه نازلول. ځکه د ده زړه خدای د ازلي فیصلې الله ته برابر کړی ده. حجاب آیتونه نه مخکې به بار بار حضرت عمر صاحب رسول الله ورته ویلي چې د تا کور ته هر رقم خلک راځي ته حجاب بیبیانو کولی، خو رسول الله مرګ به د خدای له امره هېڅ شی نه سوی کولی. رسول خو معنا ده چې خدای امر نه وی کړی یا خدای نه وی منع کړی، هېڅ شی نه سوی کولی. الله به ورته دا وکړه دا مکه به هغه شی کولی هسې به نه کوي. یو وخت یو بیبي مبارکه د قد نه جګه وه، دوی به د ضرورت لپاره د شپې له خوا یو شپه بله شپه وتل. ای چې ولیدل ده مبارک غږ پرې وکړه. مطلب یې دا و چې هلته رسول الله ورته وویل چې زر خدای د حجاب آیتونه نازل کړي. خدای د حجاب آیتونه نازل کړي. شرابو باره کې بار بار خدای ته عرض چې خدای عتیق شافي بیان راوړه. تدریجاً حرام شوي. اول خدا و چې دې کې فایدې هم شته، تاوان هم شته. یغه نه مخکې دا و چې سکر د نعمت په ځای کې الله ذکر کړی. بیا دا و چې منافع او فایدې هم شته، تاوان هم شته پکې. بیا په مانځه کې حرام شو. بیا خدای ته هغه چې خدای ته خو پوره بیان وکړ. حرمت راته چې قطعي حرمت راغی او خدای پاک ډېرې بدۍ د شرابو بیان کړي. بیا الله فهل انتم منتهون؟ تاسې منې کېدونکي نه یې دلته یا د شرابو یا د سوال نه چې خدای پوره بیان وکړي. پوره بیان کړه. حضرت عمر صاحب ویلي، حضرت عمر صاحب خوشحاله سه غږ یې وکړ انتهینا انتهینا منسو خدای. داسې کشفیات خدای پاک ورته ورکړي. داسې ډېر واقعات راځي. نو دلته هم چې ده کومه خبره یهودو ته کړې وه الله تعالی هغه آیتونه نازل کړل. قلت ورته من کان عدوا لجبریل، څوک چې دښمن د جبرائیل علیه السلام وي. جبرائیل علیه السلام څوک ده؟ فانه نزله علی قلبک، د جبرائیل امین علیه السلام خو نازل کړی ده د الله کلام د تا په زړه باندې. د تا په زړه باندې محل د معرفت د الله د پېژندګلوي زړه ده. ګورې زړونه باید مانس. د تا په زړه یې نازل کړی ده باذن الله د الله په حکم باندې. چی شی نازل کړی ده؟ مصدقا لما بین یدیه، داسې کتاب چې هغه تصدیقوونکی ده د هغه کتاب چې مخکې د تورات او انجیل ده. اصول خو ټول یو شي. وبشرا للمؤمنین، او زیری ورکوونکی د مؤمنانو. ګورئ څوک چې دښمن د جبرائیل علیه السلام وي، ده خو دا قرآن تا ته نازل کړی دی تا په زړه باندې. جواب یې شي. جواب راغی دا خو د ده صفت ذکر کړو. څوک چې د ده دښمن وي دی خو داسې شخصیت دی چې خدای په حکم قرآن راوړي تاسو ته. ښه جواب یې چې دښمن د جبرائیل وي. جواب یې دا فانه عدو الله. څوک چې د جبرائیل علیه السلام دښمن وي دا د خدای دښمن ده. دا یې جواب.
بیا اوس اعلی او ملائکې بیا خاص کر جبرئیل میکائیل علیه السلام په دوی دښمن چې څوک وي د ټولو دښمني دي هغو سره ده ځکه کافر سي من کان عدوا لله څوک چې د الله دښمن وي او ملائکه دي د ملائکو دښمن وي او رسول د رسولانو وي بیا خاص کر په ملائکو کې هغه دوه لوی ملائکې ذکر کوي ځکه واقعا د دوی وه و جبرئیل او میکائیل د جبرئیل علیه السلام د میکائیل علیه السلام دښمن دي وان الله عدو للکافرین بېشکه الله تعالی دښمن ده د کافرانو جزای محذوفه ده څوک چې د دغو دښمن وي دا کافر سو چې کافر سو الله دښمن د کافرانو ولقد انزلنا الیک آیات بینات بېشکه موږ نازل کړي دي تا آیاتونه ښکاره نښانې ښکاره مو درته نازل کړي دي یا معجزې یا آیتونه د قرآن مراد وما یکفر بها الا الفاسقون نه پرې کافران کېږي مګر بدکاران خلک او کلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم آیا هر کله عهد چې دوی به وعده وکړه وعده به وتړله د الله تعالی سره عهدا وعده دغو یهودو نبذه فريق منهم اچوله به یوې ډلې د دوی نه اوس به څوک ګمان وکړي چې په یهودو کې به وړکۍ ډلې به دغه د خدای وعدې شاته اچولې ماتولې به یې عمل به نه پرې کوو الله وایي نه وړکۍ ډله نه وه بل اکثرهم لا یؤمنون ډېر ایمان راوړونکي نه وو ایمان یې نه راوړ کمو کسان لکه عبدالله بن سلام بعض نور دغه په اسلام باندې مشرف بس نور د دوی عادت دا و چې احکام الهي به راتله یا به وعده د خدای سره کوله بار بار یې ماتوله چې بار بار ذکر هم شو ولما جاءهم رسول من عند الله کله چې راغی دوی ته رسول من عند الله د الله تعالی د طرفه رسول الله مبارک محمد علیه الصلاة والسلام من عند الله د نزد د الله تعالی د راتګ وکړ مصدق لما معه تصدیق کوونکی چې شي لره هغه څه لري چې د دوی سره دي د تورات تصدیق دغه کتاب رسول الله مبارک کې ونه دا چې ورته راغی نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب واچاو یوې ډلې د هغه کسانو چې کتاب ورته سوی ده چې شی واچاو کتاب الله د خدای کتاب د الله کتاب چې شی د الله کتاب نه کوم مراد یا تورات یا قرآن عظیم شان که تو چې رسول الله مبارک راغی په تورات باندې خو دې ټینګ ولاړ وو تورات یې څنګه شاته واچاو خو قرآن یې شاته اچولی نه تورات یې که شاته نه وای اچولی بیا به په قرآن ایمان راوړی تورات کې خو دغه دي چې تاسو په قرآن ایمان راوړی دوی چې په قرآن ایمان راوړل تورات یې هم شاته واچو کله چې دا پیغمبر ورته راغی او دا تصدیق کوونکی دي هغه څه ده چې دوی سره دي تورات کې دوی یو ډلې واچوو چې شی واچو کتاب بله د خدای کتاب یې واچو چېرته واچو وراء ظهورهم شاته دا نه معنی چې راواخیسته چې شاته واچو دا معنی چې دوی عمل پرې ونه کړ او دوی انکار وکړ د دې نه داسې شاته واچو کأنهم لا يعلمون لکه دوی چې بیخي پوهېږي نه چې دا د خدای کلام لکه دوی چې بیخي پوهېږي نه چې دا د خدای پیغمبر ده او حال داسې دوی پوهېدل که نه پوهېدل خو دوی داسې انکار وکړ که بیخي چې دوی ته معلومات نه وي دا د الله کلام داسې مخالفت پرې کوه دوی کول چې شی قرآن پرې نه منل تورات یې شاته واچو دوی احکام یې ونه منل کول یې چې شی واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان دوی پیروي کوله د هغه شي تتلو الشیاطینو چې تلاوت کاوه شیطانانو علی ملک سلیمان علی عام طور څه لپاره استعمالېږي ضرر لپاره یعنی افتراء مفترین علی ملک سلیمان دوی دروغ تړلي وو په پاچاهي د سلیمان علیه السلام دروغ تړلي وو په پاچاهي د سلیمان علیه السلام یا علا په معنا دی فی حروف جره دی په جره دی فی ملک سلیمان په پاچاهي د سلیمان علیه السلام کې خو الله یې تزکیه کوي هلته به وایي شي الله یې تزکیه کوي وما کفر سلیمان کفر نو کړی سلیمان علیه السلام ولكن الشیاطین کفروا شیطانانو کفر کړی او کافران سمو
چې کول يعلمون الناس السحر خلق ته سحر ورکول. اوس د یهودو بدخوی الله ذکر کوي. دوی خو قرآن شاته واچو، تورات شاته واچو، دغه احکام یې ونه منل، په دې پیغمبر ایمان نه ور، په دې قرآن ایمان کولې چې شي شیطانانو چې په پاچاهۍ د سلیمان علیه السلام چې تړلي وو دوی دغه پیروي کوله چې هغه جادوګري وه. اوس هم په یهودو کې جادوګري زیاته، دوی دا کول. تواني شی غوره کړ، ګټور شی دې لاسه ورکړ. تواني شی چې دا جادوګري ده، دا کفر. ګټور شی چې ده احکام الهي، کتابونه الهي دي، پیغمبران دي، هغه یې ورکړ، دا تواني شی غوره کړ. دوی افترا په پاچاهۍ د سلیمان علیه السلام کوله. قصه یې څنګه وه؟ سلیمان علیه السلام په وخت کې د پاچاهۍ چې وه، د پاچاهۍ خو الله تعالی په ټولو راوستلې، پیریانان، دیوان، انسانان، دا ټول الله تعالی د پاچاهۍ لاندې راوستلي. بیا دغه شیطانانو هر وخت د خدای د دښمني اعلان یې کړی، د آدم علیه السلام د اولادې دښمني اعلان یې کړی، دا خلک څنګه ګمراه کړي. نو دلته د خپل شیطانتونو دوی شروع کړ، سحرګري او جادوګري یې شروع کړه. دا یې شروع کړه چې خلک په دغه باندې خراب کړي، خرابې لارې ته یې بوځي. خدای پاک چې انبیاو ته معجزه ورکوله څه دپاره یې ورکوله؟ چې خلقو ته حق و باطل معلوم شي. دوی به په جادوګري مقابله کوله، خو جادوګر به هم چې هغه اصلي علم به دوی سره هغه هم پوه شو، لکه د موسی علیه السلام په وخت کې چې وویله دا خو زموږ جادوګري خو چندانې شی نه ده، اصلي خو دا معجزه ده. نو ځکه 80,000 کسان په یو جیب کې مسلمان شول، ایمان یې په موسی علیه السلام راوړ. نبي ته خدای معجزه ورکوي، ولي ته کرامت ورکوي، او نورو ته استدراج کوي. هغه د جادوګرۍ نه کار اخلي چې د اسلام نه لرې خلک. نو دغه سحرګري شروع کړه دغه شیطانانو، پیریانانو. موسی علیه السلام چې پرې خبر سو، دا خو ټول الله ورته تابع کړي وو، دا ټول د دوی دا کتابونه او دا کاغذونه او دا شی ټول راټول کړه، د خپل تخت لاندې ښخ کړه. چې ښخ یې کړه، شیطان د ده تخت ته نه سو ورنږدې کېدی، سوځېده. دا یې چې لاندې ښخ کړه، چې کله سلیمان علیه السلام مبارک دنیا نه لاړ، شیطان راغی بعضې نورو کسانو ته ورته ویلې چې زه به تاسو ته داسې خزانه در وښیم چې بیا به هېڅ وخت به دا ختمه نه شي. چېرته دا خزانه؟ خپله نه شي ورنږدې کېدی، لرې نه وکړه چې هغه د سلیمان سره د تخت لاندې یو خزانه ده. دا ځای چې راوښاره چې دا ټول د جادوګرۍ کتابونه، دا خو د دوی نه ده جوړ کړي وو سلیمان سم، چې دا مه کوئ، ګورئ دا ګمراه کوي، دا کفر ده، دا مه کوه. دا یې هلته ښخ کړي وو، هلته خو دوی ورنږدې کېدی نه شوی، خو پس د وفات یې دا شی راواخیسته. راواخیسته دلته نو دوی اتې چیغه ګډه کړه، او سلیمان علیه السلام خو دا پاچاهي چلوله په پیریانانو، په انسانانو، په مرغانو، په ټولو، دا خو دغه جادوګري یې کوله. نعوذ بالله، مفترین علی ملک سلیمان. دوی ابتلا په پاچاهۍ د سلیمان سم کوله، چې دا خو په سحرګري او په جادوګري دا پاچاهي چلوله. دا اوازه په دوی کې ګډه شوه، ګډه شوه، ګډه شوه. هغه نیک خلک چې وو، چې دوی ته معلومات کې د نیک علماو بزرګان، دوی ویل چې داسې نه وګورئ، د خدای دوست و، د خدای پیغمبر و، داسې و، داسې داسې و. خو بس دا خبره په بدبختو خلکو کې ګډه شوه. ډېر خلک حقیقت ته نه ګوري، اوازې ته ګوري، اوازې ته ګوري. اوازه ګډه شوه، او حدیث کې راځي چې دې انسان دپاره دغه دروغ هم بس دی چې څه اوري دی یې خلکو ته بیانوي، چې څه اوري تحقیق نه کوي چې رښتیا ده که نه ده. چا دې اورېدلي دي؟ څنګه دې اورېدلي؟ د اکثره خلک دا څوک چې ما ته حال وایي، فیسبوک کې داسې ویلي دي، ټویټر کې داسې ویلي دي. زه والله رسنار مقدم جوړ کړم، چا ویلي دي، کومې شبکې ویلي دي؟ دی بس ته سوچ راسي، ما ګورې دې کې دروغ شاعر دی، دروغ زیات دي. هغه څوک چې د دوی رښتیا نه وي ثابت شوي، چې همیش رښتیا وایي، دروغ نه وایي، هغه شبکې نه ماس ولې هر چا خبره مه منئ. بار بار د دوی دروغ ثابت شوي، ما خپله کتلي چې دا دروغ نه دي.
ځکه د خدای پیغمبر وایي صلی الله علیه وسلم چې د انسان دغه دروغ هم بس څه اوري خلکو ته بیانوي. نن زمانه په دغه کې ډېره واقع ده چې مازې خبره وسوه چې په ټوله دنیا کې خبرې ته خو یې تحقیق وکړه چې دا رښتیا ده که دروغ ولې ځان بې اعتباره کړې. دروغ سختترین بدترین کثیفترین شی ده چې نه په شرک کې دې جواز ته، نه په یهودیت کې دې جواز ته، نه په نصرانیت کې دې جواز ته، نه په بل کې، خو بېرته هلته د الهي کتابونه دوی زده کړي. دا کثیف شی نو ځکه چې بدالوحي کې چې امام بخاري صاحب مبارک ذکر کوي چې کومه قافله دي عربو د قریشو چې د شام طرف ته تللي وه، هلته هغه هرقل ته چې رسول الله مبارک کوم خط ولېږه بیا دوی چې راټول کړه نو دوی نه پوښتنه کوي، ډېرې پوښتنې د رسول الله مبارک په شان کې ذکر کوي. یوه پوښتنه یې دا ترې وکړه چې دغه پیغمبري دعوا یې چې کوي کوم وخت خو به یې دروغ نه وي. ګوره هغه اهل کتاب د هرقل ده ورته ویل چې نه دروغ کوي. وما چې په بنده پورې دروغ نه وایي، په الله پورې به څنګه دروغ وایي؟ رښتیا یې وایي. ډېر خلک په خوبو کې دروغ وایي، دا هم په خدای پورې دروغ ده. موږ تاسو کې مشهور دی خوب دروغجن خدای نه بایي. ترغیبي خوبونه هم دا لکه ترغیبي آیتونه چې ځان جوړوي. دا ناروا دي، حدیث کې سخته منع راغلې ده. خوب کې به دروغ څوک نه وایي. نو ګورې هرقل و د دروغو بدي ورته معلومه وه. دلته ابو سفیان وایي دا د مشرکینو مسیرو په هغه وخت کې پوسته په اسلام مشرف څه دی وایي چې که دا خلکو د ما نه دا نه نقل کولی چې ابو سفیان په هلته دروغ ویلي، ما خو په محمد علیه السلام خو د دروغ ویلي وو، خو دا خلک را سره وو، هغو ته په ټول حال د رسول الله مبارک معلوم و چې داسې شخصیت ده، نو ما دروغ خو دپسې ونه ویل. هغه هم پېژندي چې مسلمان دروغ وایي څومره افسوس ده، څومره بده خبره. نو هغه خلک چې سلیمان علیه السلام ته نږدې وو، علما وو، هغو ته معلومات وو چې دا خو د خدای پیغمبر د دوی ته ویل چې ګورې داسې نه ده، خو دوی دا خبره تیت کړه. دا په سلیمان علیه السلام چې چلېدله تر راتګه د رسول الله مبارک دا دروغ دی پسې ویلې چې دا سحرګري کوله، جادوګري، هغه باندې پاچاهي وه. قرآن چې راغی خدای په دې تزکیه وکړه په ژبه د رسول الله علیه السلام مبارک باندې چې وما کفر سلیمان علیه السلام کفر نه ده کړی، ولکن شیاطین کفروا، لیکن شیطانانو کفر کړی ده. دا سحرګري او جادوګري د دوی کار و. جادوګري حکم چې دلته خو وایي چې سلیمان علیه السلام کفر نه ده کړی، دې نه کوم کفر مراد چې مراد دا جادوګري مراد ده. نو خو دې نه خو معلومي جادوګري مطلقاً کفر ده. نو ځکه هم دلته دوه مذهبه دي. څوک وایي چې جادوګري مطلقاً کفر ده، ولې دغه آیت نه معلومیږي سلیمان علیه السلام کفر نه و کړی، نو که جادوګري څوک وکړي نو هغه کفر څه خدای په دې نه پوهېږي، ده نه ده کړې. چا کړې ده؟ شیطانانو کړې ده کفر. نو جادوګري مطلقاً کفر ده. او څوک وایي تحقیق کول دا ده چې نه فرق ده پکې. که داسې جادوګري داسې شیانې کول چې د دین د اسلام د احکامو صریحي انکار و مخالفت پکې و، بیا خو خود کفر ده. او که هغه شی نه و، مردار ګرځېده، بې اودسه ګرځېده، دا جادوګري د هغه چا ډېره پخېږي چې څومره ډېر مردارخور وي، د شیطانانو سره یې کار وي. څومره چې په دوزخ کې حصه زیاتېږي دومره جادوګري پخېږي. نو ګناه خو ده، ګناه جدا خبر دی، کفر مثلا کفر کې احتیاط پکار ده، دا فتوا. نو تحقیق قول دا ده چې که صریحي انکار نه وي مطلقاً کفر نه ورته ویل کېږي، خو ګناه ده، ګناه کبیره ده، غټه ګناه ده جادوګري. دا اکثره خلک چې کوم حالات وایي چې څوک ورځي په تا باندې جادو شوي، دغه یې بیخي زړه ته نه وږدېږي، دغه ستاویز ورته کوي. ما ته یې کتاب کې وګوره، د ما خپله په یاد دي، زه خپله قصه درته کوم. خلیفه صاحب مبارک درغندی رحمت الله علیه چونکې کامل متبع د شریعت او د رسول الله مبارک په طریقو نفر ورته راغی، ما ته کتاب کې وګوره چې کوم شي سي 19 کاله مخکې قصه درته کوم. دی مبارک ورته وایي چې دا شی نشته په شریعت کې، چې کتاب کې ګوره.
بیا ورته ته خو راته وګوره، بیا ورته وایي زه درته وایم چې نشته، بیا ورته وایي اخر مبارک ورته پکار زه د شریعت کې دا شی نشته. که وایي له حضراتو لوی علما په افغانستان کې نه وي، هغو به دا کار کړی چې هغو نه کوو دا شی نشته. یو جادوګري ده، جادوګري ثابته ده په قرآن عظیم شان سره، په رسول الله مبارک شوې ده، په رسول علیه السلام شوې ده. زده کول حرام، کول حرام خوسته خو تاثیر هم الله ورکړی د رسول الله څو ورځې تکلیف. بخاري حدیث کې راځي بیا الله تعالی حال ورکړو د چیرته یې کړی، چا کړی، یو لبید یهودي یې غلورانو کړی دا، او بیا څنګه کړی دا، او په چیش کې کړی دا، ټول بیان بخاري شریف کې راځي. رسول الله ورته الله حال ورکړ چې ورغلی هغه دې څا اوبه داسې وي لکه هغه نکریزې داسې سپې وي. اجابې راوویستله، دا 11 آیتونه د اخر قل الفلق والناس دا یې ویلي، 11 غوټې ور اچولې، هره غوټه چې خلاصول یو آیت یې پرې ویلي، بس د مبارک داسې و بلا تشبیه لکه هغه اوښ چې ګونډه سوی چې هغه خلاص کړي چې وجود یو دم خلاص. جادوګري کول ستا الله یو قسم تاثیر هم ورکړي، بعضې بیخي تاثیر نشته، خو تحقیق قول دا چې تاثیر هم الله ورکړی د ظاهره. کول هم حرام دي، زده کول هم حرام دي، خو خلاصول یې ډېر خلک دي. جادو وکړي، ښځه میړه سره وتړي، یو جایوالی نشي کولی، دا لکه انسان چې قتل کوي دومره غټه ګناه ده. انسان حیاتي ماده یې ورته بنده کړه. دلته موږ ته خپله راځي خلک تړلی ده، نوې دې واده شپه ورباندې خرابه کړي، خو بس خوښه یې چې څومره دوزخ ځان ته اخلي، څومره د خدای غضب ځان ته اخلي. د یهودو خوی خدای د خوی ذکر کوي، سختترین حرام. نو دا شی دي ثابت، خو دا چې هر وخت ده ته به دا معلومات کېږي چې تو د فلاني باندې جادو چې څومره کسان راځي، بل ورځ څوک راغلی ډېر تشویش کوي چې والله زه چا ته ورغلم چې هغه څه دې داسې تکلیف مې نه تا باندې ډېر سخت جادو شوی. چې مې ورته وخندلم، ورته ورشه قسم ورته ورکړه چې دا څومره خلک درته راځي، ټول درته دغه وایي که نه وایي، ما چې د روپیو چل جوړوي. دلته اوس بعضې خلک دا پوښتنه هم کوي، دا پوښتنه هم کوي، موږ ته خپله ویلي دي چې خو بعضې شاوخوا د رښتیا خېځي، نه ښې رښتیا وخېځي، دا نو بیا چې خپله معلومات شته ورته. رسول الله مبارک دا پوښتنه وشوه. دلته تفسیر مزري یو واقعه دا هم نقل کړې ده چې علی ملک سلیمان چې شي و، هغه شیطانانو به چې د ملایکو نه اورېدل، خو تحقیقي قول هغه اول مې درته وکړه، هغه مخکې به اسمانو ته پیریانان شیطانان دا به بېغمه ختل. چې رسول علیه السلام مبارک مبعوث شو په پیغمبري باندې، الله تعالی پیرې ودرول په اسمانو کې، ځکه ده ته خدای یو لوی شان ورکړی. یو لوی پاچا چې چېرته ځي هلته به پیرې درېږي، پوځونه او عسکرې به درېږي، او استقبالیې به وي چې فلانی پاچا صاحب را روان ده. نو رسول الله مبارک خو سید الاولین والآخرین د لوی پاچا خدای دنیا ته راوست. دا یې چې راوست اسمان نظام الله بدل کړ، پیرې ودرېدې چې چېرته به پیریانان ختل اسمانو ته، دا اوس هم چېرته دغه ستوري م کېدلې سپینه لمبه ترې جګه شي، تر دې وخت نه شو. دا سپینه لمبه چې کېږي هلته میزایل دی پرې کې، دا ولې د پیریانان دا اوس پورته نشي ختلی. خو د امتحان دپاره خدای داسې پرېښي دي، حدیثو کې راځي داسې یو د بل په اوبو درېږي اسمانه پورې، اسمانه پورې درېږي. بیا هلته چې کوم اخري پیری ملایکو ته چې خدای امر وکړي چې په ځمکه کې به دا پېښېږي، هغه پیری د ملایکه نه هغه ټکی واوري، دی دستي دی بل پیري ته ووایي پاس میزایل راسي دغه مخکې پیری خو وولي، دا چې وویسته هغه یا غولې بیابان لیونی ترې جوړ شي، یا هغلته مردار شي، قتل شي. خو دا بل پیری بل ته وایي بل ته. دلته چې دا کوم جادوګران کاهنان دي چې خلکو ته د غیبو خبرې ورکوي، د په غوږ کې حدیث کې قرقر دجاجه لکه چرګه چې ټونګه ووایي، د په غوږ کې ورچې چې داسې به پېښېږي. دا یوه خبره خو ځکه رښتیا سي چې هلته د ملایکې نه پیري اورېدلې ده، 100,000 نورې دروغ ورسره کوي، بس د خلکو عقیده په ځان باندې. و بعضې طریقې هلته یو حدیث کې هم داسې ده چې یو پیغمبر کومه طریقه چې د حال ورته معلومېده، هلته هم 2 احتماله دي. یو احتمال دا ده چې د یوه پیغمبر خاصه وه، یو احتمال دا ده چې هغه پیغمبر کړی نو خلکو ته معلومات کېږي. نو بعضې طریقې په بعضې حالاتو کې شته، بعضې
عاملینو ته، خو هغه نیک خلک په اسلامي طریقه باندې دا چې هر څوک ورځي جادو پیسې ده بیا په کورنۍ کې په غمو اخته کی خواخدي کړې ده او ګوردي کړې ده او پلانې کړې ده او پلانې کړې ده په خپل کور کې په غمونو باندې اخته کی. دا ټول د شیطاني وسوسې دي، دا ټول شیطاني کارونه دي، دا ورته هم ناروا ده. عرافو ته څوک ورسي حدیثو کې راځي 40 شپې مونځې نه قبلېږي، 40 شپې مونځې نه قبلېږي. عراف ته چې څوک حال وي غلا دې سوې ده پلانې دې سوې ده بس دغه عادت وي دغه کار وي دا 40 شپې د مونځ نه قبلېږي. دومره غټه ګناه. نو اصل جادوګري سته کول حرام ده، کول حرام خو الله یو قسم تاثیر وکړي بیرته دفاع کوی سي، بیرته ماتوی سي، بیرته په صحیح طریقه شرعي طریقه باندې هغه استکوی سي په کې ثواب ده ځکه یو مسلمان د تکلیف نه خلاص شي. نو الله تعالی دغه یهودو حالت ذکر کوي چې دوی د هغه شی چې شیطانانو سلیمان علیه السلام پورې چې تړل چې د خدا پاچاهي په سیرګري په جادوګري باندې چلوله، دوی یهودو دغه پیروي شروع کړې. خو خدای وایي چې سلیمان څنګه نه دي کړی، اره خدای پیغمبر او ما کفر سلیمان نو کافر سوی کفر نو کړی سلیمان علیه السلام، لکن شیاطین کفر، لکن شیطانانو کفر کړی و. چې کول يعلمون الناس السحر، خلق د جادو ورکوله. وما انزل على الملكين عطفت ما قبل والي شي کړو وتبعوا دی په پیروي د ماتت شیطان کړو وتبعوا ما انزل على الملكين او دوی پیروي کړو دی هغه شي چې نازل کړی شوی وو په دوه ملائکه باندې. دوه ملائکه چیرته په بابل ښار کې. کومه ملائکه نومونه چی وو؟ هاروت او ماروت. د دې دوه ملائکه نومونه وو. دوی د هغو ملائکو چې کوم شی ښودل د یهودو د هغه پیروي. ته وایې چې ملائکې کې د ښه شی نه، دلته ملائکې خدای پاک د امتحان دپاره راکته کړې په شکل د انسان کې راغلي. دوی انسانانو کې خلقو ته جادوګري ورښودله، خو مخکې به ورته ویلې دې کې ډېر قسمه قسم تفسیرونه راغلي، خو دا ښه تفسیر ده. دې ملائکې خو د خدای د طرف نه امتحان خلقو ته ازمایښت دي. لکه د هفتې د ورځې د یهودو ښکار مثال درته مایان به پورته راوختل د هفتې پر ورځ، نور ورځ کې بیا نه ښکارېده، په تکلیف یې پیدا کړ. د امتحان ده. ملائکې وي د الله د طرف نه راغلي، جادوګري خلقو ته ورښودله، خو مخکې په کول چې ګورئ دا کفر دا تاواني کېږي، اخرت حساب خرابېږي، دا مه کوئ. دوی به یې پوه کول، خو خدای خلک ازمېیل چې ګوره هغه درته وایم پوه کویم، تاسې کفر غوره کوئ، عذاب د جهنم د دوزخ غوره کوئ که جنت غوره کوئ. امتحان دپاره خدای راولېږل. دغو یهودو د هغو پیروي کوله، داسې جادو یې زده کوله چې ښځو مېړه یې سره جدا کوله، ښځو مېړه یې جدا کوله. د ښځو د مېړه په مابین کې ډېره نازکه زندګي ده، ډېر احتیاط نه به سړی کار اخلي. دا شیطانان هره ورځ د دوی هغه لوی شیطان په دریاب په سر باندې ته متوجه سي ورته د نورو شیطانانو نه امتحان اخلي چې نن هم چی کړي. لکه موږ داسې په مدرسه کې او پوهنتون کې په هغه کې دا شاګردانو امتحان اخلي، د نورو استادانو امتحان، نن تاسو څه وظیفه اجرا کړه، نن څه وکړو، دوی خپل کارګزاري بیانوي یا په حکومت کې یا بل ځای کې. دا شیطانان ټول راجمع کړي، هغه مشر شیطان د دوی نه پوښتنې کوي نن هم څه وکړو. یو ورته پلانې مې په دې ګناه اخته کړ، بل ورته پلانې مې په دې ګناه اخته کړ، بل ورته پلانې مې په دې ګناه اخته کړ. خو دا ټول خپل شیطانتونه بیانوي. یو ورته وایي چې ما ښځه او مېړه سره اخته کړه، دې ته مې ورسول چې طلاق یې واچاوه. دا لوی شیطان دغه شیطان په غېږ کې ټینګ ونیسي. اصلي کار خو تا کړ، اصلي کار تا کړ. ولې دې کې څومره فسادونه دي، څومره فسادونه دي. یو خو د مېړو د ښځې دښمني ده، بل د دواړو طرفو د خسرخېلو دښمني ده، بل که دا ښځه په کور کې اوس پرې داسې طلاق یې ور واچوو، لکه ډېر خلک په دې کې واقع دي. طلاق ور اچولی وي، بیا دا ښځه په کور کې ناسته وي او بیا ورسره یو ځای کېږي، بیا ورسره څملي، دا داسې ده لکه له پردۍ ښځې سره. خو ده پردۍ د خدای په داسې غضب اخته ده چې یو وارې ورسره یو ځای سي، ورسره بدعملي وکړي، د بدعملیت یې وایي، طلاق یې ور اچولي، هغه ترې بېله سي. دا به سنګسارېږي، په تیږو باندې به دا وزر کېږي، دومره غټه ګناه کوي. او دی دا ګناه په څه نیت کوي چې که 1000 کاله زه او دا سره ژوندي وم، دغه زنا به سره اخته وي. خدای سره احتیاط وکړه. دا خو یهودو خوی و چې ښځو مېړه یې سره جدا کول.
ښځو د مېړه په مابین کې به د فساد خبرې څوک نه کوي. یو کتاب کې مې ولیدل یو عالم لیکي د غوسې په باره کې چې غوسه وایي ډېره هوښیاره ده، غوسه ډېره هوښیاره ده، د قهر غوسه نه ده، ډېره هوښیاره ده. نو د یو بل عالم په حواله لیکي چې ما ته وایي د شپې په 11 بجو باندې یو نفر راغی. ښه متوجه سي، دا نفر راغی، دروازه یې وټکول چې راووتلم ورته، وما ته څه شوي دي په نیمه شپه کې راغلی، خو سهار به راغلی یم. وایي دوی ویلې چې سخت غم راته پېښ ده، لیونی سوی یم بیخي. څه در سوي دي؟ ښځې ته مې وایي 3 طلاقه واچول. ما ورته ویل چې نو ولې دې 3 طلاقه وراچول؟ خو یو به دې وراچولی و که جوړم سوی وی بېرته به دې خپله ښځه به دې وه. 3 طلاقه باندې خو مغالظه ګرځي، دا خو بیا تا ته د راولې بله طریقه نشته مګر بل سړی وکړي په خپله خوښې طلاقه کړي، بیا عدت بیا تېرېږي. نو دا خو ډېره اوږده خبره ده، دا کله څوک کوي؟ نو ولې دې 3 طلاقه وراچول؟ خو که دې وراچولی ډېره غوسه دې راغلې خو 1 طلاق به دې وراچول. وایي صاحبه مقصد مې دغه دی، لیونی سوم، غوسه ډېره سخته غوسه راغله، بیخي لیونی سوم، په ځان پوه نه سوم. دلته ما ته د عالم خبره ده چې غوسه لیونی نه ده، غوسه ډېره هوښیاره ده. څنګه هوښیاره ده؟ غوسه زورور او بې زوره پېژني، زورور او بې زوره پېژني. کله چې بې زوره وي غوسه هم ورته کوي، که دې وهلو وس دې ورسي وهې یم ټکیې یم بد ورځ او کنځام ورته وایي. خو که تا نه زورور په دې وخت کې غوسې کې راسي بیا ته غوسه کوی سي، غوسه لاړه سي. د انګلیسي باندې هغه یو هغه هم ورکړی دی، اتې د سټیو لاس په نام سي ساري بښنه غواړم، بیا به نه کوم داسې غوسه. ګوره زورور او بې زوره پېژني، دا غوسه چې ته چلوې په بې زوره یې چلوې، زورور چې در باندې راسي دستي غوسه ختمه سي. بیا واقعا نقل کړې ده یو صحابي مبارک ته غلامان دي، غلامان لکه دا مالونه داسې اخیستل کېدل او خرڅول کېدل چې د کافر نه به ونیولی سو، ځکه دا کفر خو له حیوانیت هم بد ده. دا غلامان یې وو، دا تفقار ووهلې، وایي د شا نه مې غږ واورېد، غږ راته کوي یا ابا مسعود یا ابا مسعود. چې ومې کتل د الله پیغمبر ولاړ دی صلی الله علیه وسلم. څه راته وایي؟ ګوره الله په تا ډېر قدرت لري له تا نه په ده، ته چې په ده څومره قدرت لري یعنې وهي او ټکوې، خو ګوره خدای په تا قدرت لري، الله به جزا درکړي، مه کوه داسې. خو صحابه پاک خلک وو، د خدای پیغمبر دوی و یا رسول الله د الله د رضا دپاره مې ټول آزاد کړ، غلامي ختمه شوه. مسلم حدیث کې راځي رسول الله برکتي لیکلي دا کار نه وای کړی، آزاد کړي نه وای ته به دوزخ ته تللی، اور د دوزخ به ونیسه کړي. دا خو حقوق دي ګورئ. نو غوسه هوښیاره ده، غوسه چې درسې کښېنه، اعوذ بالله ووایه، اوځه، طلاق څنګه اچوې؟ دا خو بیا نه دي تخپلېږي. رسول الله په حجة الوداع کې اخري د خدای پاماني حج و چې نور د امت نه خدای پاماني اخیستله. یو وصیت دا کړی ده چې تاسو د خپلو بیبیانو سره ښه ګزاره کوئ، ځکه دوی د تاسو سره بندیان دي. ګوره پلار یې پرېښی، ورور یې پرېښی، قریب یې پرېښی، خپل یې پرېښی، پردی یې پرېښی، وطن یې پرېښی، هغه وطن چې ټول عمر دا پکې زندګي یې کړې ده 15 کاله 20 کاله 18 کاله زیات و کم، هغه وطن ډېر خوږېږي انسان ته، دا وطن هم پرېږدي، دا ټوله کورنۍ قبیله پرېږدي. هغه کسان چې دا د وجود ټوټه ده چې مور و پلار هغه درته پرېږدي، تا سترګو ته راځي دلته درته ناسته ده او دلته تا د حیوانات ګزاره شروع کړي، وهه او ټکوه او لرګی پرې راخله، مالګه دې کمه ده او دا دې کم دي، دین ورښودله خو نشته. د خدای د پیغمبر وصیت ته ګورئ چې تاسې د خپلو بیبیانو سره ښه ګزاره کوئ، دا تاسو سره بندیانې دي، هر څه یې درته پرېښي. دا د ښځو حقوق دي په سړیو باندې، او د سړی هم په ښځو باندې شته. ښځې باید د خپلو سړیو سره ډېره ښه ګزاره وکړي. د خدای پیغمبر وایي صلی الله علیه وسلم که بې له خدایه بل چا ته سجده کېدې ما به ښځې ته امر کړی چې مېړه ته دې سجده وکړي. دومره حقوق. ښځه چې مېړه سره جنجال کوي، جنګ کوي، او دا سړی که ښه سړی وي د خدای په نسبت باندې جنتي وي، هلته د جنت حورو ته خدای کشف کوي چې دا نیک سړی ده، د ښځې ته ښېرا کوي چې ته بأس علاقه چې دا خو تا سره څو ورځې مېلمه د موږ ته راځي، ولې وایي جنجال ورسره کوي. نو د سړیو په ښځو حقوق دي، د ښځو په سړیو حقوق دي. دا چې ښځه او سړی سره جدا کوي دا د چا کار ده؟ دا د شیطان کار ده.
دا د چا کار ده؟ دا د یهودو کار ده. الله یې راته بیان کوي څه وایي وما انزل الملکین او دغو یهودو به تابعیت کوو د چی شي د هغه څه چې رالېږل شوي وو په دوو ملایکو باندې طرف تاسې ازمېل کېږي په دې فلا تکفروا نو مه کافر کېږه چې ته دا جادوګري د کفر په طریقه باندې غوره کوې فیتعلمون منهما دوی به زده کول له دغو دواړو ملایکو نه چی شی زده کول ما هغه شی زده کول هغه جادو زده کوله یفرقون به چې دوی به جدا کول په هغه باندې بین المرء و زوجه په مابین سړي د ښځې کې ولې دا دومره بد صفت ده د یهودو د شیطانانو صفت داسې خدای راته بیان کوي چې ښځه مېړه به یې سره جدا کول په هغه باندې آیا زده کول وما هم بضارین به من احد نه دي دوی ضرر رسوونکي په دغه سحر و جادو باندې هېچا تم الا باذن الله مگر په حکم د الله ونه خدای به حکم خو هېڅ شی نه کېږي په توپه کې چې وویلي چې د الله اذن نه وي هغه مړ کېږي یو مجاهد چې 18 جای زخمي شوی 18 جای زخمي شوی او څو جای په سر کې مو اوس هم ژوندی ده داسې ژوند کوي چې د نور نه ښه ژوند کوي ولې مړ کوونکی خدای ده چې خدای یې مړ نه کړي بل څوک نشي کولی و دا تاثیر چې جادو ته ورکوي الله تعالی ورکوي د خدای بإذن یې نشي کولی ویتعلمون او دوی به زده کول ما هغه شی یضرهم چې دوی ته ضرر رسوي ول دا جادو په ضرر رسوي دوزخ پې اخلي ولا ينفعهم او دوی ته فایده نه رسوي ولقد علموا او دوی ښه پوه وو دا یهودیان لمن اشتراه هغه څه چې دوی اخیستی د کومه جادو ما له فی الآخرة من خلاق دوی لره نصیبه په آخرت کې نشته ځکه خو دوزخ ته بیایي نصیبه خو هغه د جنت ته ولاړ شي دوی په دې هم پوه وو چې دا خو موږ دوزخ ته بیایي ولبئس ما شروا به انفسهم خامخا بد د هغه شی چې خپل ځانونه پرې خرڅ کړو څه معنا د خپل ځان حصه یې خرڅه کړه جادو یې واخیستله ما مخکې وتله لکه د تجارت معامله داسې ده ځان حصه یې د جنت خرڅه کړه جادو یې واخیستله کفر یې واخیسته دوزخ یې واخیسته لو کانوا یعلمون خدای څه کریم ذات کاشکې دوی پوهېدی کاشکې دوی پوهېدی نو دا کار به دوی نه و کړی نو دوی به دوزخیان شوي نه وو که ته وایې چې دغه آیت کې اول الله تعالی څه وایي ولقد علمو دوی پوه دي چې دا کومه حصه دوی د خپل ځانو پرې خرڅه کړه جادو یې واخیسته چې دوی ته حصه په آخرت کې نشته او دلته الله په آخر کې څه وایي کاشکې دوی پوهېدی اجتماع د متناقضین نشته تعرض نشته هلته الله په شدت سره وایي په تحقیق سره خامخا دوی پوه دي چې دا دوی ته تاواني ده اخر کې خدای په وایي چې کاشکې دوی پوهېدی چې دا خو موږ ته تاواني ده نو نه وګورې کړي هلته وایي پوه دي دلته وایي نه دي دا خو تعرض راغی د دې څه مطلب دا مطلب دوی پوه دي ظاهره معلومات ته ورته دوی ته په تورات کې دا معلومات دا شیان تاواني دي دا شیان ګټور دي خدای خو دوی ته خپل احکام ښودلي دي پیغمبر خو ورته ښودلي دي خو دوی په خپل علم عمل ونه کړ دا لکه جاهل داسې اول دوی پوه دي علم ستا ورسره اخر کې لو کانوا یعلمون کاشکې دوی پوه وای څه معنا دوی په خپل علم عمل کړی وای دا چې عمل یې ونه کړ لکه جاهل داسې هغه عالم چې دین یې زده وي خو په خپل دین عمل نه کوي په خپل علم عمل نه کوي دا په منزله د جاهل سره ده خدای پاک د یهودو د علماو څنګه وایي کمثل الحمار یحمل اسفارا لکه په خره باندې چې کتابونه بار کړي هر څه کتابونه چې کي هغه د باندې بار کړي نو هغه خر د کتابونو کومه فایده اخلي که تاوان ورته رسي خو تاوان د کتاب خو ډېر دروند ده ستړی ستومانه ده دی خو نه نیت لري نه ثواب لري نه عذاب لري نو دا چې عالم هم څوک په علم باندې عمل ونه کړ دا داسې مثال لکه هغه خره باندې چې کتابونه بار خدای پاک قرآن کې مثال راته ذکر کوي لکه خره باندې چې کتابونه بار کړي بې له ستړو ستومانه هېڅ ثواب په آخرت کې نشته دوی هم دغسې و علم و ورته پوه و چې دا تاوان ده خو عمل یې نه کوده لکه جاهل داسې ځکه خدای کاشکې خو دوی پوهېدی نو دوی به داسې نه وکړي یو دوم جواب چې یو علم د ژبې ده یو علم د زړه ده اصل علم د زړه ده دوی سره علم د ژبې و په ژبه پوه و دا په خپلو کتابو کې دوی ویلې چې دا شی تاوان خو زړه ته علم نه ورسېده اصل علم د زړه ده چې هغه نور د معرفت الهي ده چې هغه د زړه ته ولیده د خدای ویره پیدا کېږي چې د خدای ویره پیدا سو نو عمل به په دین باندې کېږي الله وایي انما یخشى الله من عباده العلماء
د خدای نه چې کامل ویریږي علما ویریږي. دا ولې؟ دوی ته معرفت د خدای علم ورته حاصل. نو د عالم سره چی ضرور ده؟ ویره د خدای ضرور ده. که ویره د خدای نه و دا عالم نه ده. ځکه خدای وایي انما کلمه د حسرت علما خفیفیږي چې د خدای نه کامل ویریږي. څوک ویریږي؟ علما ویریږي. نو چې کوم عالم سره خشیت الهي نه وي، علم ورسره د خو ناروا کوي، علم ورسره د خو ناروا مال په لاس راوړي، رشوت خوري، بل کوي، دروغ وایي، غیبت کوي، تهمت کوي، بې ځایه ګرځي، دښمني کوي د یو مسلمان سره، حسد کوي د مسلمان سره، بغض کوي د مسلمان سره، نه غږیږي د مسلمان سره. دا خو عالم زده خو دی، خو زړه ته نه دولیدل، د خدای ویره نشته ورسره په نزد خدای د عالم نه ده. ځکه خدای د علماو خاصه دا ذکر کړه چې د خدای نه به ویره په دې کې موجود دی. رسول الله مبارک وایي چې زه اخشا د تاسې یم د خدای نه. په تاسې کې چې ډېر له خدای ویرېږي هغه زه ویرېږم. ولې؟ علم یې لوی علم، معرفت یې لوی معرفت و، خدای پېژندګلوي لویه وه، نو د خدای نه ویره هم پکې زیاته وه. نو دوی خو پوه وو، خو زړه ته علم نه و لیدلی. زموږ خلیفه سورغندی رحمت الله دا باید ډېر ویلي و علم گر بر تن زند ماری شود و علم گر بر دل زند یاری شود. هغه درجه کې شود. علم که په تن وي ظاهره د ژبې قیل و قال وي، دا مار به د انسان لپاره جهنم ته دې بیایي، د خدای ویره درکې پیدا نه شي. و علم گر بر دل زند یاری شود. علم که په زړه باندې وي، زړه ته ولګي، حقیقت انسان ته پیدا شي او د خدای معرفت او د خدای ویره پیدا شي، بیا یاري شه، بیا د ملګری ده، بیا د جنت ته رسوي. ولو انهم آمنوا که چیرې دوی ایمان راوړی و وتقوا او دوی تقوا کړې وای، ځانونه یې ناروا وساتلي وای، لمثوبة من عند الله خیر، خامخا هغه ثواب د الله د طرف نه هغه به شي وي دپاره خیر ده او ورته ښه ده. څه معنی؟ که دوی ایمان راوړی تقوا یې کړی نو خدای به ثواب ورکړی و، عذاب به نه و، هغه ثواب د خدای خیر ده. لو کانوا یعلمون، بیا خدای وایي کاشکې خو دوی پوهېږي نو دوی به ایمان راوړی او تقوا به یې کړې وه. یا الله والصلاة والسلام على سيدنا المسلمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم